خجی اوس زموږ سره د خیره دویم نمبر کلاس سټارټېږي. اولنی کلاس کې مو ماته ته ټولې خبرې کړې وي. اوس دویم نمبر کلاس زموږ سره چې دی هغه بره به موږ مینیو بار کوو. په دې مینیو بار کې چې کومې لازمي خبرې به کوو، نور چې کومې فالتو دي هغه به موږ پرېږدو، په هغې به موږ خپل ټایم نه ضایع کوو. نو په فایل کې زموږ سره ګورئ لاول نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 او لاست کې بیا پکې 9 او ورسره 10 چې کوم پبلش ټو پی ډي اف دی. لاول نمبر خو نیو مطلب نوې پاڼه، یعنی نوې پاڼه. تاسو یو آبجیکټ جوړ کو ځان لا، او تاسو اوس دا یو آبجیکټ کمپلیټ کو او بس بل یو آبجیکټ جوړوي، د هغې دپاره نیو پیج پکاري یا مطلب نوې پاڼه پکار جو نیو د هغې دپاره استعمالیږي. نوې پاڼه تاسو سره په دې ځای کې زموږ سره اوس راغله. که تاسو بل څه کار کوئ نو د هغې دپاره زموږ پاڼه نوي شو، نو مطلب دا شته به نه متاثره کېږي. دې ته ویلی کېږي زموږ سره نیو پیج. بل زموږ سره استعمالیږي اوپن، نو مطلب زوړ کار د کلا وهلو دپاره. لکه اوس دا زموږ سره یو زوړ لوګو یا تمنیل دی، په هغې کې دوباره ایډیټینګ کول غواړئ نو د دې دپاره زموږ سره دا استعمالیږي اوپن. صحیح شو جي؟ د زوړ کار د کلا وهلو دپاره زموږ سره استعمالیږي اوپن. پته نه لګي چې ولې بند شو، ساډوبي پې راله. صحیح شو جي؟ دا راغی. دا زموږ د اولډ کار دپاره استعمالیږي چې موږ ځانله اولډ کار کولا وهو، موږ به اوپن ته ځو او مطلب دا دی موږ ځانله کلیک کوو، بیا به زموږ سره اولډ کار کولاویږي. دې نه علاوه زموږ سره بل دی سیو ایز. نو یا زه لاول ځم تاسو ته سیو په سیو ایز کې لږ خو کې ډفرنس ښیم. نو سیو ایز کې ډفرنس زموږ سره دا دی که چېرې زموږ سره یو نوې پاڼه تاسو راغستي، نوې پاڼه اوس موږ راغستله، اوس زه په دې کې یو کارډ داسې جوړوم او دې کې کلر مو لور کو او لاړم دا مې سیو کو او بیا مې ډیسکټاپ ته لاړم. په ډیسکټاپ کې مې مطلب تاریخ کېښودو د نیو کارډ په نوم باندې. خو یاد ساتئ CDR، دا CDR به ورسره اوس یاد ساتئ. په دې باندې انشاءالله وروسته تاسو ته لږ ایکسپلینیشن کوم زه CDR څه ته وایي. دا زموږ سره څه شو، یو کارډ جوړ شو او په هغه کارډ کې مونږ دا محفوظ کو، یعنی سیو کې دا مونږ محفوظ کو. و چې کولا وهو نو اوپن ته به ځو. اوپن کې به مطلب دا دی مونږ بیا د کولاو نیو کارډ، نیو کارډ خو چېرته لاړو، کارډ کوم ځای ته لاړو، دا دی. ډبل مې کلیک کو، نیو کارډ کولاو شو. اوس په دې نیو کارډ کې زموږ سره مثال په طور باندې ردو بدل کوئ جو مطلب دغه دی کېږي بکې، دا بکې مونږ وکړو. صحیح شو جي؟ د دې نه علاوه زموږ سره سیو ایز دی. نو سیو ایز څه ته ویلی کېږي؟ سیو ایز ویلی کېږي دا یو کارډ چې کوم اوس مونږ کولاو کو، دغه کارډ په بل نوم سره محفوظ کول، نو دې ته سیو ایز وایي. نو سیو ایز ډیسکټاپ کې مې واپس نیو کارډ 2 په نوم باندې سیو کو. نو دا یو زموږ سره یاد ساتئ سیو او د سیو ایز په منځ کې ډفرنس دغه شو چې یو محفوظ کول دي او بل چې دی هم دغه شی په بل نوم سره محفوظ کول. اوس که زه لاړ شم اوپن ته، نو په اوپن کې یاد ساتئ زه به اوس ورکړم نیو، نو نیو کارډ به لاندې راکوشو، نو نیو کارډ 2 به ورته لیکلی، هغه زموږ نننی مطلب سیو ایز دی. دا اوس ما کلیک کو، دا نیو کارډ 2 شو. او کوم چې نیو کارډ و هغه زموږ سره اولډ و، نو په هغې کې که خیال وکړئ مونږ ردو بدل نه دی کړی، نو هغه به تاسو ته ښکاري هغه به تش اودي، دا اودي دی. صحیح ده جي؟ اوس دې نه پس راځي زموږ سره بل آپشن، هغې ته امپورټ ایکسپورټ وایي. نو امپورټ خو مطلب د بهر نه یو شی راوړو ته ویلی کېږي. لکه اوس تاسو دې کې یو تصویر راوړئ نو امپورټ به وهئ، او امپورټ کې اوس د کوم ځای کې تصویران پراته دي هغه چې کلیک کوئ نو تاسو ته به دلته کې یو قسم له وړوکی شانتې ایرو غوندې کې به د ښکاره شي اوسو. نو هغه ایرو چې د دې مقصد دا دی چې تاسو ځانله څومره هم مطلب خپل تصویر ډرا کول غواړئ نو ډرا کولی شئ. لکه اوس ما دونه ډرا کوم چې مطلب هغه دونه ډرا شو. بیا که وروسته غټو نو به پیک ټول په ذریعې سره غټېږي هم، لکه دا غټ شو اوسو. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو امپورټ. اوس راځي خبره زموږ سره د ایکسپورټ
نو ایکسپورټ لګ لازمي شی دی. لول نمبر به تاسو کوي لاړ به شئ زوړ یو فایل کولاوه هم تاسو ته زه تاسو په دې ایکسپورټ او په دې سیو په منځ کې کم ډیفرنس دی په دې زه تاسو لږ خوس کې ګایډ کوم چې تاسو پوه شئ. لاول نمبر به زه لاړ شم دا ووهم بیک اپ او د بیک اپ نه بیک اپ دی بیک اپ نه دی پکار فریډیم پکار دی دا دی صحیح دی جی. اوس په دې کې یاد ساتئ دا زموږ سره سیو دی او دا زموږ سره ایکسپورټ دی. اوس په دې ځای کې ایکسپورټ او په سیو کې فرق څه دی؟ سیو کوو چې کله فایل نو هغه سافت کاپي ده هغې کې که خیال وکړئ کارډ ډاټ سی ډي آر راځي او چې کله تاسو مثال په توګه ایکسپورټ کوئ نو ایکسپورټ کې هارډ کاپي ده هغې ته ویلی کېږي کارډ ډاټ جی پی جي نو فارمیټ یې بدلیږي دلته کارډ او دلته هم کارډ خو دلته کې په ډاټ نه پس تاسو ګوره سی ډي آر راځي او دلته کې د کارډ نه پس تاسو ګوره نو جی پی جي راځي نو دا جی پی جي چې دی دا زموږ سره یو قسم له فارمیټ دی او دې فارمیټ کې فرق څه دی دې ته ویلی کېږي زموږ سره هارډ کاپي او دې ته ویلی کېږي سره یو قسم له سافت کاپي. نو زه تاسو داسې به طور یو نشاندهي کوم دا زه کاپي کوم کاپي او پلس په دې ځای کې مې پیسټ کو دا او یا ما غلطي وکړله ګوټې ما دلته کې شاید چې دا ټول په جمع ما ګروپ کړي نه دي اوس یې کاپي اخلم او لاړ شم دلته کې به یې اوس پیسټ کړم اوس رالو صحیح شو چې دا فایل چې کوم دي دا یو او دا یو دا دوه شیزونه چې دي دا څه دپاره استعمالیږي اوس ځان پوهه کوي. لاول نمبر زموږ سره سیو نو سیو ته ځم سیو مې ووهو نو سیو کې به زه سیو ایز وایم ځکه چې دا الریډي په یو نوم سیو دی نو که زه اوس په بل نوم سره سیو کوم نو سیو ایز به وایم ځکه که دا سیو وهم نو دا په هغې کې سیو شو خو که زه سیو ایز وهم نو زه وله پات هم بدلولی شم یعنې لوکیشن ځای دا د ډیسکټاپ مې وله ځای بدل کړو دې ته مې ولیکو ګولډ لوګو او سیو مې کړو اوس ډیسکټاپ ته ځم ګولډ لوګو راغله خو چې کله تاسو رایټ کلیک کوئ پراپرټیز ته لاړ شئ نو په دې پراپرټیز کې دلته لیکلی دی ټایپ اف فایل کورلډرا ایکس 6 ګرافیک ډاټ سی ډي آر دا سی ډي آر فارمیټ شو زموږ سره. اوس چې کله تاسو مثال په طور باندې دا کورلډرا داسې د دې نه دا فایل کلوز کوئ او لاړ شئ واپس مثال په طور باندې دا کم فایل چې په دې هر په دې سکرین باندې موږ سیو کړو نو که دلته کې زه اوس اوپن وهم ګولډ نوم مې ورکړو لږ لاندې به رام شم دلته کې اوس زموږ سره ګولډ دا زموږ سره ګولډ لوګو ده که دا زه ډبل کلیک کوم دا کولاو شو دې ته ویلی کېږي زموږ سره سافت کاپي لکه زه ان ګروپ آل وهم نو دا ټول جدا جدا کېږي دې ته ویلی کېږي سافت کاپي. اوس دې نه علاوه زه ایکسپورټ ته ځم چې آیا په دې ایکسپورټ کې څه کار کېږي نو ایکسپورټ ته زه لاړم په ایکسپورټ کې ډیسکټاپ ته لاړم او دغه نوم مې ورکړو ګولډ لوګو خو دلته لیکلی دی سیو ایز ټایپ جی پی جي یا جی پی ای جي نو په دې کې بیا قسمونه دي جی آی ایف او دا نور چې دي پی ایس ډي د ایډا فوټوشاپ فارمیټ دی نو اوس په دې ځای کې چې ایکسپورټ هم وهو نو ایکسپورټ مطلب دا دی چې ویستل دی یو بل فارمیټ ته یا لاندې راځي چې څومره فارمیټ دي لکه دا ډاکومنټ دا ایم ایس ورډ 2010 2007 8 9 دې دپاره زموږ سره استعمالیږي دا ډي او سی مطلب دا یو ډاکومنټ دغه شانتې دا ټوټل استعمالیږي هر نمونه پی ان جي به کې هم دی داسې وغیره وغیره ډېر شی فارمیټ دي به کې پی ایچ ډي ما داسې توسوي دا وینډوز بیټ میپ کوم چې پاور پوینټ دی ډېر قسمونه دي به کې دغې به کې ما د ښکاري ای پی ایس دا هم یو ښه دغه دی د فوټوشاپ دپاره هم استعمالیږي بیا کورلډرا دپاره هم استعمالیږي د هر شي دپاره استعمالیږي. اوس زه ځم جی پی جي ته که جی پی جي نه کله نو تاسو دغه طریقه ده چې جی وهئ په خپله به جی پی جي ته راځي بهر ما ایکسپورټ کو د ایکسپورټ نه پس تاسو ته بیا به دې کې زموږ سره یو اپشن ښکاري کنورټ ټو بیټ میپ ایمیج سایز کې به ګوتې نه وایي ځکه چې په دې کې چې تاسو کوم دلته سایز دی هغه سایز به دی بل دلته کې راخلي خو ریزولوشن کې ډېر غټ اثر دی ریزولوشن به ما 1500 ورکړی دی نو دا خو ما د های ریزولوشن دپاره ورکړی دی خو تاسو به کوشش کوئ د 600 نه به بره نه کوئ ځکه چې بیا کمپیوټر ډېر زیات سلو کوي او کلر موډ چې دی آر جی بي نو مطلب ریډ ګرین بلو او سی ایم وائی کې نو مطلب ګورئ آر جی بي زموږ سره استعمالیږي د ویب ډیزاین دپاره
کم چې مونږ ځان له عام ډیزاینینګ کوو د RGB دپاره استعمالیږي خو چې کله دا مونږ راوباسو په یو فلیکس باندې لکه پرنټ باندې که نه نو د هغې دپاره CMYK نو دا CMYK چې دا د هغو یو قسم له بیا یو کلر پلیټونه یې هغې په حساب باندې مطلب هغو ښه پوهېږي مونږ پرې نه پوهېږو پریس والا نو RGB زمونږ استعمال دی او CMYK چې دی دا زمونږ سره د دې پبلیشر چې کوم دغه پریس والا د هغوی دپاره استعمالیږي دین علاوه په دې لاندې ځایونو کې به مونږ بالکل ګوتې نه وو ځکه چې په دې کې یو دی ټرانسپیرنټ بیکګراوند او دا نو دا یو قسم له بیا د دې نه PNG او دا خبره جوړېږي خو په دې کې به مونږ ګوتې نه وو صحیح شو جي اوس زه اوکې وهمه نو اوکې کې ګورئ دا به زمونږ سره دلته کې یو پاپ اپ راواخلي نو په دې وینډو کې اوریجنل او ریزلټ نو تاسو به که په دې کې لږ کار کوئ نو مطلب دا دی چې تاسو به دلته کې داسې ګرځئ بسې دلته کې اوس پته نه چې په کوم ځای کې دی ځکه دا ډېر یو قسم لرې خو دا شی استعمالیږي د څه دپاره دا استعمالیږي زمونږ سره د ویو دپاره چې ستاسو اوریجنل دا دی او ریزلټ به دی یعنې دا هغه اوریجنل دی او دې ته ګورئ که بلري یعنې ریزولوشن یې کم وي نو خپل ریزولوشن چې دی سیوا کوي چې مطلب دا دی یو قسم له نظرثانۍ دپاره تاسو له دا پریویو درکوي صحیح شو چې دا اوس پریویو مې وکړي نو ګوتې مه وایو صرف اوکې ووهئ نو په دې ډیسکټاپ باندې به اوس دا تصویر راوځي چې ډبل کلیک کوئ دی په ډبل کلیک سره چې دی کولاویږي مطلب دا دی تصویر دی او که مثال په طور باندې تاسو دا ډبل کلیک کوئ نو دی بیا دغه ته ځي کورلډرا ته ځي نو په دې کې او په دغه کې فرق څه شو یو شو JPG او بل شو زمونږ سره یو قسم لا سافت کاپي چې هغې کې مثال په طور که ردو بدل کوئ نو کورلډرا ته به دننه ځي اوس که زه یو نوي پاڼه راواخلم ستاسو د پوهې لپاره او امپورټ ته لاړ شم اوس واپس لږه یو شی را دننه کومه نو که زه ډیسکټاپ ته ځم او په ډیسکټاپ کې مې هغه فایل وګتو کوم چې ما اوس یو کو ګولډ نو ګورئ یو ته لیکلی کورلډرا او بل ته لیکلی زمونږ سره هېڅ هم نشته JPG لاندې لیکلی دی کورلډرا لپسې لیکلی کورلډرا لاندې لیکلی JPG اوس که زه دا امپورټ وهم نو دی بیا هغه خبرې چې ځان یې ډراګه نو ما داسې را ډراګو اوس که زه رایټ کلیک کوم نو په دې کې ګروپ ان ګروپ دا قصې نشته دی بس یو قسم له سالډ غوندې شو یعنی سخت شو هارډ شو په دې کې بیا ردو بدل نه کېږي نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره ایکسپورټ او سیو په منځ کې ډیفرنس و بس صحیح شو جي اوس که د دې کې نور هم مزید تاسو پوه غواړئ جو ګورئ په دې باندې رایټ کلیک کې پراپرټیز ته لاړ شئ د دې فارمیټ دی JPG او که په دې رایټ کلیک کو او د دې فارمیټ ته تاسو لاړئ د دې سره CDR نو دا زموږ سره یو قسم له ردو بدل پکې راغی CDR زموږ سره سافت کاپي چې دا په سیو باندې کېږي او ګولډ لوګو نو دا لاندې چې کوم JPG دی دا زموږ سره کېږي په ایکسپورټ باندې نو دا زموږ سره ډیفرنس شو په ایکسپورټ او په سیو په منځ کې نو دا خبره ختمه شو د خیره اوس په مونږ لاړ شو یو نوي پاڼې ته او په نوي پاڼې کې به اوس مونږ د پرنټ خبره کوو نو پرنټ خو یاد ساتئ پرنټ لګو داسې دا یو ګراف مې جوړ کو نو دلته اوس ګورئ پرنټ کولاو شو چې پرنټ تاسو کله ووهئ نو لاول نمبر فرسټ اف آل تاسو سره به پرنټر انسټایل یي که پرنټر انسټال نه نو بیا مطلب دا تاسو دا نشئ استعمالولی زما سره دا پرنټر انسټال دی نو که زه دا کلیک کړم نو دې ته به بیا زه ځم پراپرټیز ته او په پراپرټیز کې به یاد ساتئ چې پرنټ سایز نو زه به A4 دلته کې ورکوم A4 به ورکوم د پیپر خبره ده چې تاسو سره کوم پیپر موجودي هغه پیپر به ورکوئ بیا به اوکې ووهئ چې مطلب دا مخې ته به ځي ځان به مطلب په پرنټر راوځي دا زموږ سره طریقه کار دی دې کې د پرنټ کار چې دی دا لږ بغیر د پریکټیکلی نه کېږي چې تاسو مطلب چې پرنټر نه پروت او تاسو سره یو پاڼې نه پرتې نو داسې لکه مشکله ده په دې باندې څوک نه پوهېږي داسې بل راځي زموږ سره لاست پبلش ټو PDF نو یاد ساتئ لکه اوس ما یو هسې وړوکي شانتې لوګو جوړوم داسې ستاسو د پوهې لپاره هسې مې دې له مې کلر ورکو رایټ مې کلیک کو او لږ به یې داسې روټیټ کو کنټرول R به ریپیټ او بیا به رایټ ټوټل کنټرول L دا صرف تاسو پوهه کومه نور څه لازمي نه ده صحیح شو جي اوس دا مونږ وایو چې دا د څه شي په PDF کې دې راوځي PDF یو قسم له ډاکومنټس فایل سړی بیا ځان له په موبایل ګوري نو پبلش ټو PDF ووهئ لاړ به شئ ډیسکټاپ ته PDF یې لیکلی نور پکې هېڅ هم نشته بس صرف ورته لوګو ورکئ او مطلب د لوګو خو ډېر دي
خو بل اسې PDF نوم ورکړئ او سیو ووهئ. نو دا اوس محفوظ شي. نو په ډیسکټاپ کې به دلته کې زموږ سره PDF په نوم باندې یو فایل راشي چې ډبل یې کلیک کړئ نو تاسو ته دا به اوس په PDF په حساب باندې کولاو شي. نو که تاسو بیا زوم کوئ نو د دې ریزولوشن هم ښه کافي حده پورې ډېر ښایسته وي. مطلب دا دی چې داسې خرابېږي نه. دا زموږ سره PDF کار شو. په کوراټانه موږ PDF څنګه وباسو دغه طریقه یې ده. دې نه علاوه زموږ سره نور په دې کې چې کومې خبرې دا زموږ د استعمال نه دي. صحیح شو جي؟ ښه جي، اوس په زموږ سره راځي ایډیټ. نو ایډیټ کې دننه زموږ سره څه خبرې دي؟ لاول نمبر 1 2 3 دا درې خبرې زموږ سره وپېژنئ. کنټرول زیډ مطلب انډو، یعنی یو شی تاسو دلته کې جوړ کو او بیا یو قسم لا تاسو دا ډیلیټ کو. نو ډیلیټ رائټ کلیک ډیلیټ، اوس دا واپس راوړئ نو دې ته ویل کېږي انډو، یعنی واپسی، یو شی واپس راوستل دې ته انډو وایي. کنټرول زیډ ورته مونږ مشهور دغه دی شارټکټ کی د کنټرول زیډ. یو زموږ سره دی ریډو. نو ریډو مطلب څه دی؟ یو شی تاسو ډیلیټ کو، لکه اوس ګوره دا یو شو، بیا د دې نه مې مثال په طور باندې کاپي واخیستله دا بل شو، بیا مې داسې کاپي واخیستله دا بل شو. اوس ګورئ دا یو ما ډیلیټ کو دا یو شو، دا مې بیا ډیلیټ کو دا بل شو، دا مې بیا ډیلیټ کو دا بل شو. نو درې شیزونه ما سټیپ باندې ډیلیټ کړه، درې سټیپه کې. اوس که زه دلته کې ځم انډو وهم نو یو راغی، بیا مې ووهو انډو نو بل راغی، که بیا مې انډو ووهو نو بل راغی. اوس دقه ریډو مطلب الټه دی لکه ریورس. دا اوس بیا لاړو یعنی شاته لاړو، بیا مې ووهو نو بیا شاته لاړو، بیا مې ووهو نو بیا شاته لاړو. دا دې دپاره استعمالیږي. یو شی دی تاسو ډیلیټ کړی دی، تاسو کنټرول زیډ باندې ګوته کېښودله، لکه اوس ما کنټرول زیډ باندې ګوته کېښودله، ټول واپس رالو، زه ډېر مخې ته لاړم. اوس ما له شاته پکار دی دونه مخې ته تلو د حاجت نه و. نو کنټرول او وایي خو د MS Word کې به اوس دلته ګورو چې دلته کې څه دی. نو دلته کې زموږ سره کنټرول شفټ زیډ دی، کنټرول شفټ زیډ. دا اوس ګورئ دا زموږ سره شاته تلو ته ویلی کېږي. صحیح شو جي؟ دې نه علاوه زموږ سره په ایډیټ کې دی ریپیټ ښه دغه دی، یو قسم له ډېر بیسټ دی. لکه تاسو یو ریکټینګل داسې جوړ کو اسې مثال په طور باندې، او تاسو وایئ چې یاره داسې کنټرول سره نیسئ یا شفټ کنټرول نیسئ بالکل سټریټ، یعنی بالکل په الاینمنټ به بالکل برابري، او تاسو اوس داسې یو داسې په مخه ځئ او داسې وباسئ. نو لاول نمبر خو یاد ساتئ په دې کې د انسان نه ډېرې زیاتې غلطیانې هم راځي. لکه اوس مثال په طور باندې اوس دا ما وکړو کنټرول زیډ مې کوو، کنټرول زیډ دلته کې زه به اوس داسې وباسم ډېر شی کاپیانې، نو دا خو به زما لوی ټایم ضایع کوي، او بل د دې وګوره سپیسینګ هم زما نه خراب شو. دې دپاره ریپیټ استعمالیږي چې تاسو یو جوړ کړئ ځان دغه شانتې، او بیا مثال په طور باندې هم په دقې طریقه باندې تاسو نورې کاپیانې جوړوئ، نو په هغې کې ریپیټ دی، او لیکلی ورته هم دی ډوپلیکیټ، او شارټکټ کی ده کنټرول R هغه طریقه باندې زموږ سره څه کېږي ټول ریپیټ کېږي. دا زموږ سره څه شو؟ د ریپیټ کار شو زموږ سره، نور په دې کې هیڅ څه ګران نشته. صحیح شو جي؟ دا د ریپیټ کار شو. بل زموږ سره آپشن دی په هغې کې زموږ سره کټ کاپي پیسټ. نو دا هم مشهور دی، تاسو پوهیږئ هم چې دا یو شی تاسو جوړ کو او د دې نه تاسو کاپي واخیستله، نو کاپي جو کاپي شوه، اوس یې پیسټ کوئ. نو پیسټ کولو طریقه څه ده؟ ایډیټ ته ولاړ شئ، پیسټ په ووایئ، په دې لپاسه بس یو کاپي جوړه شي. یو زموږ سره دی کټ مقصد سره دغه شی د دغه ځای نه ختم بشي، او که په بل ځای کې بیا پیسټ کوئ نو په بل ځای کې بیا پیسټ کېږي. نو یو شی د یو ځای نه ختمول او په بل ځای کې پیسټ کول، نو دلته کې زه اوس راشم دلته مې پیسټ کړو نو دا هلته کې پیسټ کېږي. نو دا یاد ساتئ دلته کې او په MS Word کې به کې لږ فرق دی. هغه MS Word کې نه خو په این پیج کې به مونږ داسې کوله، تاسو ته پته و چې مونږ به یو کاپي یو کټ شي نه یو شي نه به کاپي یا کټ واغستو دغه شانتې، او بیا به مونږ مثال په طور باندې پیسټ کوو، نو په هغه ځای کې به مونږ کلیک کوو داسې. دلته کې اوس زموږ سره کلیک نشته، خو په هغه ځای باندې پیسټ کېږي. خو د کټ خبره او د کاپي خبره کې فرق څه دی؟ یو دی ډوپلیکیټ، یو به کاپي کار دا دی چې یو به پروت وي او د هغې نه به ډوپلیکیټ واخلي، او کټ کار دا دی چې هغه شی به د هغه ځای نه ختم شي، په بل ځای کې به پیسټ کړو. بل ته ویلی کېږي سیمبل. نو سیمبل زموږ دلته کې استعمال پوره نه راځي. ډوپلیکیټ څه دی؟ دا شی دی تاسو اوس د دې نه مثال په طور باندې ډوپلیکیټ اخلئ، جو ډوپلیکیټ واغستو. بل دا یاد ساتئ چې دې کې هم یو قسم له بعضې نیم ټایم کې یو قسم له د دې ډوپلیکیټ یعنی د ریپیټ دا کار هم اکثر کار کوي. دا اوس ګوره
دا زه هغه خیال تاسو وکړو که نه جي نو زه ډوپلیکیټ وهم نو د ریپیټ او د ډوپلیکیټ په دې منځ کې بګي څه دومره دغه رانغی ډیفرنس رانغی دا اوس وګورئ خو په دې کې یاد ساتئ چې ډوپلیکیټ صرف او صرف د دې شي نه دوه جوړول د دې شارټکټ کی د زم سره کنټرول ډي نو ګورئ ورته کنټرول ډي دا اوس ما ځکه داسې که خیال تاسو وکړئ که نه دې نه ما کله ډوپلیکیټ داسې واخیستو او بیا دلته کې کېږدئ نو دی بیا په هغه طریقه باندې دې زی تاله به یو قسم لږ کاپیز وباسي صحیح ده ریپیټ به شانتې بل زموږ سره راځي کاپي پراپرټیز فارم دا هم یو ښایسته دغه دی لکه اوس مثال په طور باندې دا یو ریکټینګل دی زموږ سره دې له ما ګریډینټ تیار د دې ځای کې نه ورکړو تاسو ته ما دا په لومړني کلاس کې ټول کړي هم تیار پراته دي دې له مې آوټلاین هم دلته کې رایټ کلیک کو زیړ مې کو یا زیړ نه پس مې داسې بل شان کلر لږ مې را ډبل هم کړو او اوس تاسو په دې یو ریکټینګل باندې ټول هر څه کاپي کوئ نو دا کلیک کوي لاړ شي د دې په دې کې کوم کنفیوزینګ پیدا کی ګوره ورته دا مې کلیک کو لاړم ایډیټ کاپي پراپرټیز فرام نو ګوره لاول پین آوټلاین نو دا پین آوټلاین کلیک کوي دا تی کاپي کې بیا د پین آوټلاین کلر نو دا ګوره کلر تی کاپي کې بیا به دې کې چې دنه کم کلر دی فیل نو دا تیم کاپي کوم اوکې داسې اوس کلیک کوي نو دا ټوټل هر څه دې ته کاپي شو که نه اوس بعضې ټایم کې انسان کنفیوز کیږي په دې کې کنفیوزینګ ځکه کیږي چې دا لږ مشکلي لکه اوس تاسو دا کلیک کو او لاړئ په دې ځای کې یو مثال په طور باندې کاپي پراپرټیز ووهو او تاسو دا ټول ما وختي چیک کړو که نه نو تاسو به هم چیک کوئ اوکې بهږي نو اوس موږ ویل د دې نه داسې دلته کې نو دا غلط دی ځکه چې دی بیا د دې نه فرام د دې نه به دی یو قسم له هغه هر څه کاپي کوي ګوره ورته نو دې کې به لږ کنفیوزینګ وي دا به یاد ساتئ چې کم یو دې ته اوس که کلر کاپي کول غواړئ د دې نه نو دا یو به کلیک ساتئ یعنې سلیکټ پرې ساتئ او بیا به ځئ کاپي پراپرټیز فرام ته او چې کوم سامان تاسو د دې نه کاپي کوئ یا پیسټ کوئ هر څه سره کوئ نو هغه سامان مامان به کلیک کوئ لکه فیل ما چې فیل وهو اوکې مې کو دا مې ونو فیل لاړ صحیح شو جي دا استعمالیږي او تاسو ته ما دا په دې ځای کې ښوولی دی آی ډراپر چې دا کلیک کوئ تاسو او په دې ځای کې پراپرټیز باکټ راشه کلیک کوئ نو دا مې تاسو ته سیمپل ښوولی دی صحیح شو جي نو اوس په موږ دلته کې دا دغه کوو که نه چې په دې کې زموږ سره په دې ایډیټ کې چې دا کوم دغه دی اوور پرنټ آوټلاین او اوور پرنټ فیل دی نو دا یا څه د څه دپاره استعمالیږي دا دې دپاره استعمالیږي چې کله موږ مثال په طور باندې یو ریکټینګل او بل ریکټینګل په یو بل له پاسه کیږدو نو کومه حصه چې دې نه پټه شوې ده چې هغه زموږ سره مثال په طور باندې د دې ریکټینګل هغه شاته د داسې دا حصه ده چې کله موږ دا پرنټ راوباسو نو دا به موږ ته بیا په دې کې ښکاري څنګه به ښکاري نو په دې کې خو چې کله تاسو دلته کې ووایي اوور پرنټ آوټلاین یا اوور پرنټ مثال په طور باندې فیل نو په دې ویو کې یو آپشن دی هغې ته ویلی کېږي سیمولیټ اوور پرنټ نو هغه په دې کې نشته په دې وړو کې کورډرا کې نشته مطلب ویو دپاره یې لکه تاسو ته به ښکاري پرنټ ویو ورته موږ هم ویلی کېږي اوس په دې کې زموږ سره پرنټ ویو کوم ځای کې داسې په هغې باندې ټیسټ کوو که په هغې باندې مثال په طور باندې کېږي نو ښه به وي دلته کې لاړ شو پرنټ ویو نو پرنټ ویو ځکه په دې کې اوس موږ ته نه ښایي چې هلته کې زموږ سره هغه مکمل شیپس چې دي که نه هغه بهر دي نو زه واپس ځم د دې نه خپل زوړ حالت ته نو دا به ووایي فل سکرین دې ته ویلی کېږي زموږ سره پرنټ او دې نه بس مونږ څنګه وځو نو اسکیپ ووهو اسکیپ دا به ووهو د دې ځای کې دا زموږ سره څه دی کلوز پرنټ پریویو نو اوس په دې بند شي دا را اخلم په دې باندې داسې एकदम اوس ځمه پرنټ ویو ته نو په دې کې نه ښایي نو چې دلته کې نه ښایي نو تاسو د دې دپاره به زه تاسو ته لږوټې غټې کورډرا ته لاړ شم په دې کې به تاسو پوه کړمه نو دلته مې یو سور ورکو یو مې ترې کاپي واخیستله دلته مې کېښودو دې له مې شین کلر ورکو یا زیړ کلر دا دواړه چې اوس سلیکټ کړم د سلیکټ کېدو نه پس ورته ګورئ په ایډیټ کې زموږ سره اوور پرنټ فیل نو دا کلر لږ چینج کوم کلر مې اودي کو نو اودي کې لږ ښه پته لګي اوس دا ایریا چې ده دا داسې سره ده نو په دې کې دا کومه ایریا چې پټه ده هغې موږ ته د دې اوور پرنټ فیل په ذریعې سره چې دی نو ښکاره کړه
که مونږ بیا پرنټ کوو نو مونږ ته به مطلب دا دی په هغه پرنټ کې په کاغذ کې دا داسې ښکاري چې دا حصه مطلب دا یو قسم له په دې باندې پټه ده. اوس که څونه تاسو اخوا دېخوا وړئ نو دا زموږ سره څه کېږي یو قسم له هغه ځای چې کوم پټ دی هغه مونږ ته ښکاره کېږي. دا د اوور پرنټ آوټلاین یا فیل په مدد سره. که اوس مونږ دلته کې آوټلاین وو نو مونږ ته به آوټلاین دلته کې نه ښکاري. نو کله به ښکاري چې مونږ بیا ویو ته لاړ شو سیمولیټ پرنټ ووهو بیا دوباره سیمولیټ پرنټ نو که تاسو اوس وګورئ دلته کې آوټلاین کې لږ ګوټې خوست کې کلر چینجینګ راځي نو دا که مونږ لږ ګوټې چینج را چینج کړو دا کلرونه دې نه بیا اکثر پته لګي خوست پته پوره نه لګي. نو دغه اوور پرنټ فیل چې دی په دې باندې پوره سړي ته پهچان راځي او دا د څه ده په مدد سره په دې سیمولیټ اوور پرنټ په ذریعې سره. که دا پکې نه وي نو بیا کار نه کوي. دا خو مطلب دې لپاره چې تاسو ته ښکاري به سلیکټ خو تاسو ته پته ده ټیکسټ ګورئ که دلته کې لاړ شئ سلیکټ نو آبجیکټ ټول آبجیکټ سلیکټ شو. که اوس تاسو زه مثال په طور سلیکټ کې ټیکسټ نو ټیکسټ خو شته نه لکه اوس ما دلته کې ولیکو ټیکسټ او لاړم لږ ګوټې دا فونټ مو له چینج کړو دا اوس چینج شو زموږ سره. اوس دلته کې سامان ډیر دي تاسو وایئ چې صرف د سلیکټ شي لیکل جو ګورئ لیکل سلیکټ شو. که تاسو وایئ چې یاره مثال به سلیکټ شي زموږ سره صرف آبجیکټ نو آبجیکټ سلیکټ شو. خو دې کې اوس ګورئ دې کې لږ ډفرنس دی. که زه سلیکټ ټیکسټ وهم نو ټیکسټ خو بالکل سلیکټ کیږي خو چې زه سلیکټ آبجیکټ وهم نو په سلیکټ آبجیکټ کې بیا ټول سلیکټ کیږي. نو هلته لیکلی هم دی سلیکټ آل که نه او دلته کې سلیکټ آل ټیکسټ او دلته سلیکټ ګایډلاینز نو دې کې یا ساتئ دا لیکل هم یو قسم له آبجیکټ دی خو چې کله تاسو یو شی کلیک کوئ ټیکسټو نو هغې ته ویلی کېږي زموږ سره سلیکټ ټیکسټ. نو که اوس په دې کې پروت یم او دلته لاړم سلیکټ ټیکسټ نو دغه ټیکسټ زموږ سره څه شو سلیکټ شو. فایند اینډ ریپلیس نو فایند اینډ ریپلیس څه دپاره استعمالیږي لاول خو یو شی کتو ته فایند وایي. زه اوس مثال په طور په دې کې یو څه شی فایند کوم نو چې فایند ته لاړ شي په دې کې یو دی آبجیکټ نو آبجیکټ ووهه نیکسټ ووهه کوم شی فایند کېږي دلته کې ټول آبجیکټ دي په دې کې ټیکسټ نښه وکړه نیکسټ ووهه بیا نیکسټ ووهه بیا نیکسټ ووهه نو ټیکسټ یې دلته څه کړو فایند وکړو او بیا فایند نیکسټ که نور به کېږو مخې ته او فایند آل کو که ډېر شی ټول به نه کوي. ایډیټ سرچ ته واپس لاړ شه د ټیکسټ په ځای باندې اوس ایلپس یا ریکټینګل مې کلیک کو په ریکټینګل نه پس په بیا څه وکړي دلته کې لږ ګوټې غلطي پکې راغله ریکټینګل او فیل ته به پکې ځو خامخا. اوس په دې چې کوم فیل اچولی شوی دی هغه فیل به ورکړي نو ما به کې دلته کې دا ګریډینټ اچولي دي نو هغې ته فاونټین فیل وایي. بیا به نیکسټ ووهي د نیکسټ نه پس به بیا نیکسټ بیا فینش نو هغه درته مطلب دا دی فایند کو او که نور به کېږي جو نیکسټ نور به کې زموږ سره نشته. دغه شان دي که ساده کلري جو ریکټینګل او فیل ته لاړ شه فاونټین په ځای باندې یونیفارم کلر وله ورکړه او نیکسټ هغه ټول لاړ. اوس فایند نیکسټ وهه نو ډېر شی به ته راځي. صحیح شو چې دا خو دغه طریقه دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی ریپلیس مطلب ریپلیس آبجیکټ ریپلیس کلر ماډل پلیټ ریپلیس آوټلاین پین ریپلیس ټیکسټ پراپرټیز نو ریپلیس کلر سله کلر بدلو نو کم کلر وله ورکې ریپلیس نو فایند کا سیان کلر نو سیان کلر به کې خو نشته خو اودي به پکې وکړو چې ښه به پوه شو اودي کلر او بدلي که په زیړ سره. اوس دې دلته کې داسې کار نه کوي لاول لږ ګوټې خوست کې زه ځمه فایند نیکسټ کار ځکه نه کوي چې داسې دې نه پوهېږي نو اول به لږ ګوټې لاړ شو فایند ته په فایند کې ریپلیس آبجیکټ ته دې ځای کې به اوس مونږ وکړو ریپلیس کلر په ریپلیس کلر کې به فیل او د فیل نه پس به مونږ فایند کوو کم کلر مونږ به فایند کوو زیړ کلر او بیا موږ ریپلیس کم کلر ورکوو سور. اوس په فینش ووهو نو آبجیکټ فینش سرچینګ دیس نو دا به اوس مونږ څنګه لاول یې فایند کړو بیا یې ریپلیس کړو نو انشاءالله پته به ولګي. ریپلیس آل هم کار نه کوي نو آبجیکټ دلته کې اوس سلیکټ مو واخیستو ریپلیس آبجیکټ ته لاړم ریپلیس کلر مې ووهو زیړ دی دې سره به یې ریپلیس کړو فینش نو دا دلته ورک نه کوي. اوس پته نه چې ولې ورک نه کوي نو مطلب صحیح نه دی.
دا غینه به زم سره راځي فایند ټیکسټ. نو فایند ټیکسټ څه لپاره استعمالیږي؟ دلته کې لیکل تا کړي هغه ته فایند کا. نو دا ډېر شی لیکل مونږ کړي دي، دا به کم کو، مطلب ډېر زیات سیوا دي. دا به دا ایس ډي کومه چې پته ولګي فایند ټیکسټ لاړ شه ایس ډي ورکه، دا به فایند شي. یس دغه فایند شو. میچ کیس پکې اوس په دې کې شته نو چې نو بیا به میچ کیس استعمالیږي. چینج کیس په ټیکسټ کې دی زموږ سره، دا موږ ته مطلب پاتې دی. فایند ریپلیس ته ځو، ریپلیس ټیکسټ ته ځو. دلته کې ایس ډي او ریپلیس کې مثال په تور باندې ډبلیو ډي سي نو ګورئ تاسو څه شو ریپلیس. نو هغه ټکی ریپلیس شو، دا هم په ایم ایس ورډ کې کړي وو. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی، هغې ته ویل کېږي انسرټ انټرنیټ آبجیکټ. نو په دې ځای کې چې کله تاسو سیمپل بټن ووهئ نو دلته کې به بټن جوړ شو. دا زموږ سره استعمالیږي د څه دپاره بټن ونه کې دي، خو دا دلته کې داسې خاص استعمال د دې نشته. خو که چېرته ضرورت وي نو ځان له مطلب سیمپل بټن دا اوس ووهئ او مطلب کلیک کوي، دا بټن به راشي. صحیح دی. دې نه علاوه بل آپشن دی زموږ سره انسرټ بارډ کوډ. که چېرته بارډ کوډ ځان جوړوئ بار کوډ، نو دا د خپل نمبر ولیکئ، خپل چایس وال نمبر چې کوم تاسو د چایس نمبر وي، داسې 30 نیومیریک بټن یو لکه 30 نیومیریک ډیجټس 1 2 3 چې ورته وایو. دلته پکې بیا زموږ سره یو قسم له سیسټمونه هم دي، دا ټول دغه دي سټایل دي که نه فارمیټ. نو په دې ځای کې اوس چې تاسو کله نیکسټ ووهئ نو بیا دلته کې ګوره پرنټ ریزولوشن ولا دې ځای کې نه ورکولی شي کوالټي، د هغې نه پس یونټ انچز کې راولی جو انچز شو. بار ویډ ریډکشن زموږ سره د بار کوډ ریډکشن چې دی نو هغه صحیح ویډ ته 3 دی، او میګنیفیکیشن سکیل چې دی نو هغه 100% شو. بار هایټ چې دی نو هغه زموږ سره 1% شو. ویډ د ویډ ټو نیرو ریشو دا بس 2 شو. نور به کې موږ ګوتې نه وهو، بس بای ډیفالټ په دغه طریقه دی. څنګه نیکسټ ووهئ بیا به تاسو د دلته کې یو قسم له ټیکسټ راځي، که تاسو دې له خپل ډیزاینینګ چینج کوئ د دې لیکلو ده نو فونټ دی چینجینګ به پکې راځي. ویډ ته نو د څه ویډ ته دلته کې بولډ ایټالیک چې ورته به مونږ وي بولډ شو. سینټر الاینمنټ لیفټ رایټ سینټر هغه خبرې دي. نو او سیز ولا غټوي جو غټوي هم دي ځي نه صحیح شو جی. او فینیش ووهئ بار کوډ بدلته کې زموږ سره اوسه شي کریټ به هم شي، او مونږ هغه سیز ولا غټ کړو د لیکلو جو هغه لیکلو سیز هم راغټ شو. دې ته ویل کېږي زموږ سره په ایډیټ کې انسرټ بارډ کوډ. انسرټ نیو آبجیکټ نو لول ما دا کلیک کو دې ځای کې اوس دا مونږ په ایم ایس ورډ کې هم کړو. څنګه چې به مونږ تلو بیټ میپ ته، بیټ میپ په دې کې تاسو وګورئ بیټ میپ، نو بیټ میپ په دې کې نشته زموږ سره. نو مونږ به لاړ شو یو آپشن ته چې کوم به کې اساني اډاپ فوټوشاپ ایمیج ته به لاړ شو. دلته کار نه کوي لږ صبر. انسرټ نیو آبجیکټ کورل فوټو کورل ډرا ان پیج مایکروسافټ آفیس مایکروسافټ ورکشیټ پکې ګورو چېرته دا خو ایکسل دی. پاور پوینټ پریزنټیشن ته یا ورډ ته ولاړ شو ورډ ډاکومنټ. اوس ګورئ دا اوس موږ سره دې ته له پاسه تاسو ته چې کوم ښکاري که نه دا موږ سره ایم ایس ورډ کولاو شو، او دا زموږ سره د ایم ایس ورډ هغه پیج دی. که دا موږ غټ کو په دې کې موږ څه لیکل کوو یا څه شیپ جوړو یا بل څه شی جوړو، نو دلته کې مثال په طور باندې موږ سره یو قسم له پیدا کوي. پیدا دا ده چې که تاسو هر شی جوړوئ او په دې کې بیا پرېږدئ نو بهر کلیک کوئ نو دا اوس دلته ښکاري نه، خو چې کله دننه کلیک کوو په دې کې ډبل نو بیا به موږ ته راښکاره کېږي. نو دې دلته کې څه ضرورت داسې پوره نشته. دا به موږ سره څه کوو بار به کلیک کوو بیا به یې ډیلیټ کوو. دې نه علاوه اوبجیکټ نو اوبجیکټ څه دپاره استعمالیږي؟ دا خو زموږ سره بس دغه اوبجیکټس دي کوم چې دا بهر دا اوبجیکټ دي، د دې هم ته دونه څه دغه نشته. لینکس دي، لینکس هم مطلب دا دی زموږ د کار نه دي. او پراپرټیز چې دي نو پراپرټیز دې طرف ته چې کوم زموږ سره دا موږ کړو دا هغه پراپرټیز دي. آوټلاین شو جو آوټلاین ډبلول لرې کول د دې کار دقه دی. زیړ شو چې زیړ شو دې نه مطلب دا دی 24 کا ډبل شو مطلب دا دی سټایلونه ولا ورکړه. دې ځای کې به کې یو طرف ته ایرو نه په دې کې خو ایرو نه کېږي ځکه دا د لاین خبره ده، په لاین کې دا استعمالیږي. دلته اوس مثال په طور باندې موږ ډبل کړو او یو طرف ته ایرو شو بل طرف ته مثال په طور باندې دا شو. دا موږ کړي ټول په دغه کې صحیح دی. دا شو زموږ سره ایډیټ. نور په دې ایډیټ کې دومره خاص خبرې نشته.
ښه جي اوس به مونږ شروع کوو د خیره د ایډیټ نه پس د ویو کار. نو ویو کې داسې خاصه خبرې نشته. په ویو کې یو دی سیمپل. نو سیمپل کې دی اوله کې لیکلی سیمپل وایر فریم. د دې مطلب څه دی؟ دا ټول زه ډیلیټ کوم. دغه تاسو ته پته ولګېده چې موږ څه دپاره استعمال کړو، خو صرف یو پرېږدم بس. دا زموږ سره ویو څه ته اوس وایي؟ ویو کتو ته وایي. اوس په مونږ په ویو کې اولنی کو سیمپل وایر فریم. مطلب دا دی چې دې کې دا کم کلر دی که نه، کلر سره به د کار نه تاله به صرف آوټلاین شو کوي. دې ته سیمپل وایر فریم وایي. صحیح شو جي. دې نه علاوه بل زموږ سره دی وایر فریم. یو وایر فریم هم دقه دی او بل دی ډرافټ. نو ډرافټ کې مطلب دا دی کم چې ګریډینټ دی هغه به پکې تاسو ته نه ښکاري. دې نه علاوه زموږ سره نارمل. نو نارمل خپل اوریجنل حل او بل زموږ سره دی دا. نو د دې هم څه مطلب دا دی څه پوره دغه نشته، بس دقه یو نارمل استعمالیږي. بل هم سره راځي فول سکرین پریویو. نو فول سکرین چې دی ټول سکرین به ښکاره شي، مکمل سکرین لکه غټ بشي درته. بل راځي پریویو سلیکټډ اونلی. په دې ځای کې به زموږ سره راځي پریویو سلیکټډ اونلی. نو مطلب یاد ساتئ چې کوم یو سلیکټ کړئ هغه به درته مطلب دا پریویو ښیي، نور به درته نه ښیي. بل لازم سره پیج سارټر. نو سارټر مطلب دغه دی چې تاسو سره څومره پیجونه دي هغه به ته مکمل بیا په دې سکرین باندې شو کېږي. ما دلته پیجونه پلس کړو، لاړه مو دلته کې پیج سارټر. نو هغه ټول پیجونه دلته شو کړو. دې نه علاوه رولر دی. نو دا له پاسه دا رولر دی چې ووهل ختم شو، بیا ووهل جو رالو. ګریډ چې څنګه ولګوئ ټول پیج کې ګریډونه راشي بیا. او مطلب دا د دې دپاره چې هسې بس تاسو ته که تاسو بیا لږ څه کار مار کوئ نو دلته کې به دې ګریډ داسې ګریډ دغه جوړ شي په هغې باندې مطلب دا ځان له خپل اسانتیا دپاره استعمالیږي ګریډ. د دې دونه ضرورت نشته. دا به واپس خپل ګریډ په وایي ختم بهږي. بل دی زموږ سره ګریډ لاین. نو ګریډ لاین څه ته ویلی کېږي؟ دا سوري ګایډ لاین. ګایډ لاین څه ته ویلی کېږي؟ که تاسو یو ریکټینګل داسې جوړ کړو او دې ته تاسو اوس ګورئ کوم ځای ته ځم نو ما درته ښیي ایج او داسې نوډ او سینټر. نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره ګایډ لاین. اوس که ګایډ لاین ته بند کړي نو هم به دې کار کوي، خو په دې کې یاد ساتئ چې ګایډلاین استعمالیږي څنګه ده. ګایډلاین داسې ما چې کوم استعمالوي نو دا استعمال غلط دی. د دې استعمال اصل کې دا دی چې دې رولر نه به یو ګایډ راکوز کړي داسې او بیا به د دې ځای نه هم یو ګایډ داسې راکوز کړي. نو اوس دا ګایډلاین موږ ته نه ښکاري. نو کله چې موږ ویو ته لاړ شو او دا ګایډلاین ووهو نو بیا به راښکاره کېږي. دا دې دپاره زموږ سره استعمالیږي. صحیح شو جي. دې نه علاوه زموږ سره بل راځي شو. نو شو څه دپاره استعمالیږي؟ شو مطلب پیج بارډر. دا پیج دا بارډر چې دا به زموږ سره هایډ شي، دې ته موږ شو وایو. دې نه علاوه زموږ سره نور آپشنز دي. نو دا هم مطلب دا دی دې دپاره چې بلیډ. نو بلیډ څه دپاره استعمالیږي؟ ته ته به دلته کې مکمل چې کوم ایریا پرنټ کېږي د هغه ایریا به درته شو کوي. دې نه علاوه زموږ سره پرنټ ایریا هم دغه طریقه باندې کېږي چې لاول تاسو بلیډ ووهو نو د بلیډ بند کړمه اوس به درته ښکاره کېږي. صحیح دی. دا زموږ سره شو پرنټیبل ایریا اور پرنټډ آبجیکټ. نو ما تاسو ته وختي کړي هم چې په دې ایډیټ کې زموږ سره چې کوم اور پرنټ آوټلاین یا اور پرنټ فیل نو دا د هغه کارو ما تاسو ته وختي مطلب دا کړی دی. ټیکسټ فریم. نو ټیکسټ فریم څه دپاره استعمالیږي؟ چې کوم داسې زه لیکل کوم تاسو ته به لږ پته ولګي چې یار دی څه کار کوي. دلته کې تاسو لاړ شئ شو او ټیکسټ فریم. نو داسې پوره څه پته یې نه لګي، خو ویو دی په دې کې دونه څه کار نشته، خو آلریډي بس دغه استعمالیږي. دا ما چې تاسو ته کوم کار وکړو دې دپاره دا استعمالیږي. دا ګریډ لاین چې بیا ډیلیټ کوئ نو په دې باندې کلیک کوئ، رایټ کلیک کوئ ډیلیټ. بیا دلته کې په دې ګریډ لاین باندې کلیک کوئ، رایټ کلیک ډیلیټ. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي انیبل رول اوور. نو دا یاد ساتئ په دې ځای کې زموږ سره یو آپشن دی په هغې کې دا رول اوور چې تاسو وکئ نو بیا به پوهېږئ. صحیح ده چې دا رول اوور. دې نه علاوه زموږ سره بل راځي سنیپ ټو ګریډ. نو لاول د سنیپ ټو ګریډ دا زه بندوم. تاسو چې کله کورډرا استعمالوئ نو په دې کې به تاسو ته هېڅ مطلب اساني نه وي. سینټر میډ پوینټ د دې باندې تاسو ته ګورئ هېڅ په پکې هم تاسو ته نه ښکاري. خو چې کله په دې ویو کې تاسو دلته کې سنیپ ټو آبجیکټ ووهئ نو تاسو ته مکمل بیا هر څه ښکارېږي. خو دې نه مخکې به دا یاد ساتئ چې په دې کې به تاسو سنیپ ټو آبجیکټ نو لاندې سنیپ ټو آبجیکټ نه به موږ دلته کې په دې ځای کې به سیټینګ کوو. هغه سیټینګ دا دی که چېرته دا شو سنیپ لوکیشن مارکس یو دا نو کلیک شوی نو بیا به هم دی کار نه کوي. ځکه اوس خو دلته کار کې سنیپ ټو آبجیکټ موږ کلیک کړی خو کار به نه کوي.
دا دې دپاره طریقه دا ده چې تاسو به ځئ سنیپ ټو آبجیکټ سیټ اپ ته او په هغې کې به شو سنیپ لوکیشن مارک په وایي نو بیا به دې ته مکمل هغه کم نوټس ایج وغیره دا هر څه به تاسو ته بیا ښکاره کېږي. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي ډاینامیک ګایډس. نو دا هم داسې کار نه کوي خو دې کې چې کله تاسو دا ټول استعمالوئ نو د هغه استعمالولو طریقه دا ده چې ټول به دلته مثال په طور باندې کولاو کوئ بیا به په دې ځایونو کې سیټینګ کوئ نو سیټینګ نه بس چې دی نو بیا به تاسو ته مطلب دا دی چې کار کوي دا رولر دی. نو دلته کې زما ګایډ لاین په ګایډ لاین کې دننه زموږ سره هوریزنټلي ورټیکلي دې کې هم ګوتې نه وهو لاړ به شو مونږ د دې ځای کې د ویو کې به مونږ سنیپ ټو آبجیکټ ته لاړ شو او دا به وګورو نو دې ځای کې وګورئ دا ټول به کولاو که نه نو کولاو به دلته کې وګورئ دا وګورئ دا هم تقریبا کولاو دي ټوټل بس دا کولاو دي. اوس دې نه علاوه زموږ سره ډاینامیک ګایډ ته لاړ شئ دغه ډاینامیک ګایډس دي دې کې وګورئ که پکې څه بند دي نو دا خو ټول کولاو دي. اوس هسې یو ریکټینګل بل جوړو چې څه کېږي نو څه ته ګورئ چې کله خوځوئ نو په دې خوځولو په دوران کې تاسو ته مکمل لاین ښیي مکمل که دلته ایږدئ ګوره ورته په ایج باندې داسې یو مکمل مخامخ ته یو ګریډ لاین شو کوي داسې ایږدئ نو دا زموږ سره دې دپاره استعمالیږي. دې نه علاوه زموږ سره دا ویو کار ویو ختم بل دې زموږ سره لی آوټ نو لی آوټ ویلی کېږي زموږ سره زموږ چې ورته پیج لی آوټ وایو دا زموږ سره شاته چې کوم پیج تاسو ته په نظر راځي نو دغه پیج دپاره لی آوټ استعمالیږي. نو انسرټ پیج مطلب پیجونه جوړول په دې ځای کې څونه پیجونه جوړئ چې هغه پیجونو تعداد ورکړه 88 او مطلب دا دی بیفور آفټر مخکې یا وروسته یا لینډسکیپ جوړوئ یا پروټریټ جوړوئ لیټر به جوړوئ که A4 جوړوئ دې ځای کې نه مکمل هغه سیټینګ دی هم په MS Word کې دا مکمل ډیفاین کړی هم تاسو پوهېږئ پې اوکې چې تاسو څنګه ووایئ دلته به پیجونه جوړ شي او مکمل هر څه کوم چې پیجونه اولني پیجونه له اولني پیج ته لاړم نو دې پیج ته تاسو وګورئ د دې پیج زموږ سره لیټر دی کوم چې ما جوړ کړو 6 نو دا 6 هم لیټر دی دې خواته ټول لیټر 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 نو دا چې A4 ته بدلوئ نو لیټر ته به ځئ او بیا په دې ځای کې زموږ سره څوک وایي په دې ځای کې به A4 ووهئ نو دا ټوټل اوس A4 ته بدل شي چې کوم اولني پیج ته ځئ نو هغه به هم A4 وي که د اخري پیج ته ځئ هغه به هم A4 وي دا یاد ساتئ. دې ځای کې نه اکثر کار نه کوي. ډیلیټ پیجونه کم پیج ډیلیټ کوئ لکه د 1 نه نو د 2 نه واخله او تر د 92 مې پورې ټول ډیلیټ کړه ټول ډیلیټ شو 1 پاتې شو. بل په لیاوټ کې زموږ سره رینیم پیج کم پیج د نوم ورکوئ نو ورکوئ لکه ما ته ولګو ګولډ نو لاندې پیج نوم څه شو ګولډ. بل زموږ سره راځي په لیاوټ کې ګو ټو نو ګو ټو الو کار کوي چې پیجونه ډېري نو دلته کې لاړ شئ ګو ټو نو اوس کم پیج ته چې ځئ هغه پیج نمبر ورکوئ زه به 3 نمبر کیم چې 1 مور چې 1 نمبر پیج ته رالم. دې نه علاوه زموږ سره په لیاوټ کې دی سویچ پیج اورینټیشن نو دا چې تاسو کله کلیک کړئ دا لینډسکیپ ته بدل د لینډسکیپ لاول خو پروټریټ اوس لینډسکیپ ته ټول بدل شو دا زموږ سره اورینټیشن دی دا موږ په MS Word کې کړو. پیج سیټ اپ هغه زړه خبره ده چې پیج سیټ اپ راشي دلته کې ول A4 او دا ول ورکوئ دا چې اوس ما تاسو ته په کوم دغه کې پروټریټ جو پروټریټ وایي ټول په پروټریټ شي صحیح شو. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي پیج بیکګراوند نو بیکګراوند تاسو مطلب سالډ کلر له ورکوئ چې دې کې نه ته مطلب ډایرکټ کلرونه هم ورکولی کېږي پیجونو کلرونه څه شو زموږ سره سالډ شو کم کلرونه ورکوو هغه کلرونه دا مونږ هم په دغه کې کړي دي په MS Word کې دا مونږ کړي نو بارډر یا نو بیکګراوند جو خبره ختم دا وشو. ټول نه اهم شی په دې کې بیا زموږ سره دی ارینج کې زموږ سره ټرانسفورمیشن نو دا پوزیشن روټیټ سکیل سایز کیو څه دپاره استعمالیږي دې استعمال دا دی چې تاسو مطلب دا دی یو ریکټینګل جوړ کړئ ارینج ته لاړ شئ ټرانسفورم ته پوزیشن نو پوزیشن دلته کې تاسو کم دا راځي نو دا پوزیشن یاد ساتئ دا مونږ تاسو الریډي کړی چې کله کلیک کوئ داسې نو دې وړوکي دایرې ته پوزیشن وایي نو دا چې به مونږ کله مثال په طور دې خوا کوو بیا به دا ریکټینګل هم داسې روټیټ کوو نو په هغه پوزیشن باندې به دې روټیټ کېدو دغه شانتې په دې ځای کې هم دغه روټیشن پوزیشن خبره ده لال به دا زه خپل وړي هلته بوځم په دې ځای کې اوس دا پوزیشن د دې منځ پوزیشن اوس په منځ دی که دلته زه اوس ویم چې یار دې کې د کاپیز جوړ شي څونه هوریزنټلي ورټیکلي H مطلب هوریزنټلي V مطلب ورټیکلي لکوټي سایز ولا ورکړه او دلته ولا هم لکوټي مطلب دا دغه اپلای ټو ډوپلیکیټ وګوره ورته او دلته چې دا یو نو مطلب یې دغه شانتې تاو شو اوس که دا یو وهو جو مطلب بره به تاو شي که دا یو وهو جو مطلب دا دی کده به تاو شي
د دې اسان حساب څه دی که دلته یو کلیک کو او راغلی په دې پوزیشن یو کېښودو او داسې یو مطلب دا دی بیا روټیټ کړو نو په هغه پوزیشن باندې بیا څه کېږي تاویږي روټیټ کېږي دغه طریقه په دې روټیټ کې هم داسې ده که تاسو یو ریکټینګل یا سرکل یا هر شی جوړ کړئ او هغه مثال په طور باندې تاسو یې روټیټ کوئ نو روټیټ کې انګل دی نو انګل دی 45 جو 45 مولا ورکو پلی ټو ډوپلیکیټ دا 45 شو اوس که ته وایې چې یاره مثال په طور باندې زه په دې پوزیشن چې کوم زموږ سره دی ریلیټیو سینټر د دې دا کوم چې موږ کلیک کو دا وګورئ دلته په خپله راغلی دا چینج کېږي دې ته زموږ سره څه وایي پوزیشن دغه چې اپلای ټو ډوپلیکیټ نو هغې پوزیشن خو 45 ډیګري دا به کې یاد ساتئ 45 ډیګري صحیح شو دې نه علاوه هم سره بل دی سکیو نو لاول خو دلته کې لاړ شي زه په دې ټرانسفارم کې پوزیشن او روټیټ او سکیل ته راورسېدم سکیل څه ته ویلی کېږي دا هم سره یو ریکټینګل دی په دې ځای کې هم سره دی هوریجنټلي او ورټیکلي نو که په دې ځای کې تاسو ته یو نشان وښیي داسې پروت او ولاړ مطلب د دې پروت مطلب زم سره څه دی هوریجنټل ولاړ مطلب زم سره ورټیکل که تاسو اوس دلته کې دې ته وګورئ نو دلته کې هم په دې ځای کې ورکړل دي دا میرر بټن دا ما تاسو ته کړي هم چې لکه اوس تاسو دا داسې کو یو بل هسې شیپ جوړو ما چې ښه پې پوه شئ دا زموږ سره شیپ دی که دا زه وهم مطلب دا روټیټ کو ورټیکلي که دا زه وهم نو مطلب هوریجنټل خو په دې کې هوریجنټل پته نه لګي نو هوریجنټل کې هم زه لږ ډیزاین کوم اوس پته به اوس ولګي ګورئ ورته اوس دا زم سره هوریجنټل شو دا ورټیکل شو دغه خبره په دې کې هم نه کم طرف ته تاوهئ نو د دې داسې एकदम کار نه کوي دا یو ووهو نو ډوپلیکیټ به ووهئ یا به اپلای نو اپلای په دغه شته کې او ډوپلیکیټ چې دی نو بیا زموږ سره د دې نه هوبهو دغه شی جوړېږي بل دا ډوپلیکیټ شو زموږ سره نو سکیل زموږ سره څه دپاره استعمالیږي سکیل د دې دپاره استعمالیږي چې تاسو مثال په طور باندې دا ریکټینګل جوړ کو ریکټینګل کې هوریجنټلي ورټیکلي تاسو دلته کې اوس مثال په طور باندې یو قسم له 50 هوریجنټلي د 50 جو دلته اپلای وجو دی دا اوس دې کې هوریجنټلي زموږ سره څه شو 50 وړوکی شو دې ته زموږ سره ویلی کېږي سکیل که اوس ورټیکلي کم وای نو 30 ورکوي جو ورټیکلي به هم سره کم شي دې نه علاوه زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي ډوپلیکیټ نو ډوپلیکیټ څه دپاره استعمالیږي دلته کې څنګه چې ډوپلیکیټ وای او بیا هغه پوزیشن چې دی چینج کوي ورله نو دی به بیا دې رایټ طرف ته به په دقیقې طریقه باندې 50 او 30 یو کاپي به وباسي صحیح شوي دې ته بیا ویلی کېږي سایز نو سایز په دغې رینج کې ټرانسفورمیشن کې سایز ته زه راکوشمه نو سایز څه ته ویلی کېږي بس دغه زموږ سره څنګه چې مونږ دلته کې له پاسه ورکوو سایز که ملي میټر وي نو چینج کېږي زموږ سره به څنګه نو په دې سکرین کې په دې پیج کې به کلیک کوئ ملي میټر کې به انچیز ووهئ انچیز وهلو نه بس به دلته وګورئ انچیز ته به بدل شوي د ملي میټر نه که دې له تاسو سایز ورکوئ مونږ د کارډ سایز ورکوو هایټ ویډ نو ویډ زموږ سره څه دی 3.5 او زموږ سره هایټ څه دی زموږ سره 2 دی نو زموږ سره د کارډ ډیزاین شو نو په دې ځای کې هم دا دلته کې که تاسو وګورئ نو زموږ سره هغه ډیزاین یعنې هغه سایز هغه راغی که دې ځای کې نو ورکوئ 4 او بیا مثال په طور باندې 7 او اپلای نو مطلب هغه طریقه شو او بیا دا چې مونږ مطلب دا وهو نو په کم سایز چې تاسو ورکوئ چې په هغه سایز په حساب باندې تاسو ته یو ډوپلیکیټ بل جوړېږي اپلای ټو ډوپلیکیټ صحیح شو دې ته ویلی کېږي زموږ سره سکیو زموږ سره څه دپاره استعمالیږي دا زموږ داسې استعمالیږي لکه اوس مثال په طور باندې ما یو ریکټینګل جوړ کو او په دې ریکټینګل کې ما پیک ټول باندې یو پیر کلیک کو نو دې ته وګورئ دا زموږ سره روټیشن دی او دې کې زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي سکیو دې ته سکیو وایي دا زموږ سره سکیو دی په دې سکیو کې څه کار کېږي دا داسې یو قسم له ماتئ یې ورټیکلي هوریجنټلي دې ته اوس موږ سره هوریجنټل نو دې ته اوس وګورئ دا زموږ سره هوریجنټل شو او که دې ته تاسو وګورئ زموږ سره ورټیکل شو یعنې بره ښکته دا دې دپاره استعمالیږي او په دې باندې ډېر ښایسته لوګوګانې جوړېږي خو لاول د دې د استعمال تاسو وپېژنئ د هغې نه بس بیا تاسو په دې باندې د لوګو د جوړولو هغه پریکټس چې دی بیا کوئ صحیح شو چې په دغې طریقې باندې دا دلته کېږي خو مطلب یو قسم له د انګلو په حساب تاسو دلته کې ورکو ډیګري تاسو د دغې نه یا د دې نه اوس دلته کې هوریجنټلي
45 یې ورکو اپلای ووهو نو مطلب څه شو زم سره هوریزنټلی 45 ډیګري چې دی نو هغه زم سره یو قسم سره سکیو شو که ورټیکلی اوس ورس کوئ 30 وله ورکئ او دا به واپس خپل زوړ هلته زیرو ته کړو نو ګوره دا داسې شو دا زم سره د ټرانسفارمیشن کار و دا هم ختم شو او په دغې طریقې سره بیا که تاسو ډوپلیکیټ وایو ډوپلیکیټ هم راځي صحیح دی دې نه علاوه زم سره بل ارینج کې راځي کلیر ټرانسفارمیشن نو دا چې کلیک کوي که تاسو په دې کې چېرته کار کړی ټرانسفارمیشن بیک ته ځم په دې باندې تاسو ټرانسفارمیشن کار کوو چې کلیر وایي خپل اوریجنل هلته به راشي الاین اینډ ډسټریبیوټ نو دا مونږ کړي دي په ایم ایس ورډ کې الاین لیفټ رایټ ټاپ باټم سینټر هوریزنټلی سینټر ورټیکلی نو د دې کار څه دی د دې کار زموږ سره دلته کې دا دی که تاسو مثال په طور یو ریکټینګل جوړ کړئ او په دې ریکټینګل کې یا ډېر شی ریکټینګل یې راخلو چې پوه شئ پې دلته کې ما رایټ کلیک کو کاپیس نو درې ریکټینګل جوړ شو ټول مې سلیکټ کړو په دې ځای کې اوس زه ارینج کې الاین اینډ ډسټریبیوټ کې اوس زه لیفټ وهم نو چې په دې ریکټینګلو کې کم یو ریکټینګل لیفټ نږدې یعنې دا د دې دوو په نسبت باندې دا لیفټ دی او د دې ټولو کې رایټ زموږ سره دا منځنی دی نو که تاسو ځئ په دې ارینج کې الاین ته لیفټ وهئ نو دا لپاسني دوه چې دا به د لاندیني سره برابر شي دې ته زموږ سره الاین لیفټ وایي خو په دې کې د ټول نه اهم خبره دا ده چې کم تاسو کله سلیکشن کوئ نو کوشش کوئ دا ما سلیکټ کو بیا مې شفټ ونیسو دا او دا اوس ورته ګورئ که زه الاین کې لیفټ وهم نو ګورئ دی اوس بیا هم مطلب دا دی په دې دوو پسې دا یو چې دی په دې دوو پسې ځي نو دې طریقه څه ده لاول دا دوه سلیکټ کوي او بیا ورسره مثال په طور باندې لاسټ کې دا یو سلیکټ کوي کوم چې اخري دا لیفټ طرف ته دی نو اوس په زه ارینج ته ځم الاین اینډ ډسټریبیوشن کې به زه لیفټ وهم نو اوس ګوره دغه دوه پسې دې طرف ته راوړېدو نو دغه به یاد ساتئ دي کې دا کار لږ لازمي دی اکثر سړی په دې کې غلطي هم په دغه طریقې سره بیا رایټ او ټاپ رایټ خو بس په دغه کې راغی او د ټاپ او د باټم په حساب باندې هم دغه طریقه ده اوس که تاسو اوس په دې کې ګورئ نو زموږ سره ټاپ دا یو دی مونږ وایو چې دا دوه دي په ده پسې ور وخېږي نو به دا دوه سلیکټ کړو بیا ورپسې دا ټاپ والا سلیکټ کړو نو چې ارینج ته ځم او ټاپ وهم نو دا لاندیني دوه په ټاپ پسې خېږي دا زموږ سره د دې کار شو دغه شان د باټم به هم تاسو په خپله وکړئ ځکه دا ما کړی دی بل هم سره راځي الاین سینټر هوریزنټلی الاین سینټر ورټیکلی دا څه کار کوي دا اوس داسې کار کوي لکه اوس مثال په طور باندې تاسو یو ریکټینګل جوړ کړئ او تاسو وایئ چې یاره دا او دا یو دا دواړه دې سینټر باندې شي نو دا اوس ولاړ دي نو دې ځای کې اوس ولاړ ته موږ ورټیکلی وایو نو ګوره الاین سینټر هوریزنټلی او الاین سینټر ورټیکلی سینټر سی وهه نو مطلب څه شو برابر شو ورټیکلی که دې نه پس یو مثال په طور باندې ای وهو نو ای کې دا کار دی چې دی بیا یو قسم لږه مونږ سره داسې کېږي چې په منځ کېږي به لال خو به دا زه آرډر ته ولاړ شم او ټو پرنټ به کوم چې پتې ولګي اوس مې کلیک کو سلیکشن نه پس زه لاړم الاین ډسټریبیوټ کې زه الاین هوریزنټلی نو څه د ګورې دی په منځ باندې شو دا زموږ سره دې دپاره استعمالیږي بل هم سره سینټر پیج سینټر ټو پیج مطلب دا دی که دا تاسو چې دا چې کوم ما سلیکټ کړي دی په دې پیج باندې برابر شي پیج په منځ کې دی شي مطلب دا دی سی پی د دې شارټکټ کې سمپل پی ډایرکټ پیج سینټر ته به لاړ شي بل زموږ سره راځي په هغې کې سینټر ټو پیج هوریزنټلی سینټر ټو پیج ورټیکلی دا بیا هغه خبره ده که دلته کې کیدو اوس په دې ځای کې ارینج کې زموږ سره الاین ډسټریبیوټ کې زموږ سره څه راځي زموږ سره راځي هوریزنټلی دا هوریزنټلی برابر شو د پیج سره پیج په منځ کې نه شو مطلب پیج سره برابر شو لکه اوس ما دا لاندې کول کوټي ارینج ته لاړم په دې کې مې ووهو نو د مطلب د دې پیج سره هوریزنټلی برابر شو اوس ورټیکلی سره برابر دی نو په دې ځای کې مې کېښودو ارینج کې مې ورټیکلی ووهو نو ګورئ ورټیکلی برابر شو د دې پیج سره دې نه علاوه زموږ سره د الاین جو وشو او بیا زموږ سره ډسټریبیوټ چې ورته به مو وي نو د هغې هم دغه طریقه ده که ستاسو سره څومره ریکټینګل د هغې په منځونو کې د سپیسینګ مسله نو هغه سپیسینګ دی ایکول کوي دی د ډسټریبیوټ وایي دلته کې اوس لاړ شئ
په دې کې الاین ته او ډیسټریبیوټ نو الاین خو تاسو ټول ما کو لیفت رائټ سنټر دی کې ګوتې بنو الاین آبجیکټ نو کوم چې تاسو مطلب سلیکټ کړی دي نو دې ته آبجیکټ وای ایج اف پیج دا ایجونه دي او مطلب سنټر اف پیج نو سنټر ما تاسو پی باندې وي سنټر بل ته کې ګریډ نو ګریډ خو دلته کې لاشتینه او سپیسیفای پوینټ نو سپیسیفای پوینټ زموږ سره نشته په دې کې سپیسیفای پوینټ دی پوینټونه ته وای خو دې کې زموږ کار نشته موږ ډیسټریبیوټ ته ځو په ډیسټریبیوټ کې زموږ سره دا ملاس دي نو یا ساتي لیفت سنټر او رائټ دا زموږ سره استعماليږي په ورټیکلی کې او ټاپ او باټم چې استعماليږي زموږ سره په ملاس کې نو که تاسو سپیسینګ یعنی وهاي نو د دې په منځ کې به خپل سپیسینګ برابر شي خو دې کې جو کله تاسو سپیسینګ وهاي نو په دې کې سپیسینګ د ټاپ او باټم په حساب باندې برابر کو سمول برابرول پکار دي څه په منځ کې د دو او د دو په منځ کې چې دا کم سپیسینګ دی دا برابر وو دلته سره هم مطلب دا سپیسینګ وهاي نو برابر شو موږ سره نو مطلب ورټیکلی د له هم برابر کو او هوریزونټلی د له هم برابر کو دې د موږ سره ډیسټریبیوټ دین علاوه زموږ سره بل دی آرډر نو آرډر موږ تاسو ته ویلي و چې یاره یو ریکټینګل جوړ کړئ په هغه ریکټینګل کې زموږ سره تاسو کوم ځای کې پروت دی دا زموږ سره پروت دی په ټاپ باندې اوس موږ وایو چې یاره دا دې زموږ سره څه شي بیک ته لاړ شي شاته نو د شاته تلو دپاره زموږ سره دا استعمالیږي لکه اوس دا یو چې دی دی اوس زموږ سره څه دی ګوره ورته دا یو او دا یو دا دواړه اوس په دې لپاسې دي موږ چې دا دې بالکل په فرنټ شي نو په دې آرډر کې دا کار دی چې ټو فرنټ نو مطلب ټول لپاسه بشي بیا په دې آرډر کې دا کار دی ټو بیک نو مطلب ټول د لاندې بشي همدغه طریقه بیا زموږ سره دی بیک ون بیک فارورډ ون او بیک ون فارورډ مطلب مخې ده نو که تاسو فارورډ ون وهئ نو مطلب د یو نه به بره شي نو د یو نه بره شو اوس که دوباره ځئ بیا په آرډر کې فارورډ بیا ون وهئ نو مطلب د دې بل نه به هم بره شي نو دا سټیپ بای سټیپ راځي دغه شانتې بیک ون نو د یو نه ښکته او بیا زموږ سره راځي بیک ون نو د بل نه ښکته بل زموږ سره راځي په آرډر کې ان فرنٹ آف او بیهایند نو دا ډېر اهم شی دی لکه اوس تاسو مثال په تور باندې ډېر شی ډیزاینینګونه جوړ کړي دي داسې او ډېر زیات سیوا دي او تاسو مثال په تور باندې دلته کې اوس داسې غواړئ چې دا شی دې په دې لپاسه شي نو دا کلیک کړئ او په اورنج کې آرډر ته لاړ شئ آرډر کې ان فرنٹ آف په ووهئ دا هغه شی نه دی په دې ګرین باندې کلیک کړئ نو دی به مطلب دی ډایرکټ په دقې لپاسه شي دغه شانتې که تاسو مثال په تور باندې تاسو ښکته کوئ یې بیا د دې ژړ نه ښکته ولی نو هم دغه طریقه ده چې لاړ به شي بیهایند ته او دغه شی دی د کوم نه ښکته کوئ جو هغه ووایي که د دې نه ښکته کوئ جو دا کلیک کړئ که د دې شین نه ښکته کوئ جو لاړ شئ او مثال په تور باندې دا شین و چې د شین نه به ښکته شي دا زموږ سره شو دغه ریورس آرډر نو ریورس آرډر کې زموږ څه کار نشته ریورس دا ریورس آرډر چې دی نو دا زموږ سره مطلب دا دی چې یو قسم له چې دا دواړه کله سلیکټ شي نو دا د یو بل شاته کیږي بیا چې اوس ریورس وایي نو د زیړ په دې باندې لپاسه شو الټه کار کوي ګروپ د څه دپاره استعمالیږي دا مونږ آلریډي کړي دي په ایم ایس ورډ کې دې دپاره استعمالیږي که دا دوه درې دا ټول ګروپ کوئ نو ټول به سلیکټ کوئ داسې په پیک ټول په ذریعه سره به ټول سلیکټ کوئ لاړ به شي ارینج ته ګروپ په ووایي دا بیا ټول خوځېږي بیا چې ختموئ ګروپ نه نو دغه به کلیک کوئ ان ګروپ په ووهئ نو دا به زموږ سره جدا جدا شي بل زموږ سره دی ارینج کې ان ګروپ آل نو دا یاد ساتئ لاول یو دا دوه مطلب دا دی چې ګروپ کړو بیا یو د دې نه پس دا دوه ګروپ کړو نو کله چې دا ګروپ کوي نو دا زموږ سره دوه ګروپونه شو نو که تاسو بیا ان ګروپ وهئ نو لاول به یو ګروپ مات شي د هغې نه پس چې دوباره ان ګروپ وهئ نو بیا به دغه دوه ګروپ ماتېږي نو دې دپاره زموږ سره آل ګروپ چې دی نو هغه استعمالیږي چې تاسو آل ګروپ وهئ نو دی به ټول ټوټې شي ان ګروپ آل نو اوس ګورئ دا هم دې دپاره دا استعمالیږي بل هم سره راځي کمباین او بریک اپارټ نو کمباین ویلی کېږي څه ته دا دواړه دې کلیک کړو دا دې پکې داسې کلیک کړو ټول دې سلیکټ کړو لاړې ارینج ته دا ټول به اوس په دې کې څه شي کمباین شي یعنې یو قسم له مطلب وبنخلي بیا به دا نه جدا کېږي کمباین کېدی دی ته زموږ سره بل هم سره راځي بریک اپارټ نو بریک اپارټ چې تاسو کلیک کوئ نو دا به واپس بیا ټوټې شي کم تاسو کمباین کړي دي
نو هغه کمبینیشن چې دی هغه واپس بیا ټوټې ټوټې کیږي اوس دې کې کمباین شو او که تاسو اوس بریک اپارټ ووهئ نو دا زموږ سره څه شو ټوټې ټوټې شو او د دې ټوټلو شارټکټ کیز دي ته مخامخ په خپل لیکلي کنټرول پلس ال کنټرول کې داسې کنټرول جی کنټرول یو ان ګروپ دپاره ګروپ دپاره لوګ آبجیکټ دا آبجیکټ زم چې نه خوځېږي دا زموږ سره یو بیک ګراوند کلر دی نو زم چې دا دې نه خوځېږي نو دې دپاره دا آبجیکټ کلیک کړي ارینج ته به لاړ شئ لاک آبجیکټ په کلیک ووهئ نو دی به زموږ سره نه خوځېږي او د لپاسې څومره کارونه تاسو کوئ هغه بیا کېږي بیا دوباره چې انلاک کوئ لاړ به شئ ارینج ته او دلته به انلاک آل آبجیکټ ووایي نو ټوټل به څه شي انلاک به شي شیپینګ ویلډ دی په دې کې تاسو ته ما ویلي وختي چې دا به مونږ وروسته انشاءالله کوو نو یو دی ویلډ یو دی ټریم یو دی انټرسیکټ سمپلیفای فرنٹ ماینس بیک بیک ماینس فرنٹ او شیپینګ نو دې دپاره څنګه استعمالیږي استعمال د دې دا دی چې تاسو به یو ریکټینګل جوړ کړئ بل ریکټینګل به هم دې جوړ کړئ که دا دواړه خپل منځ کې تاسو ویلډ کوئ یو چې یو شی ده نو دا دواړه به سلیکټ کړئ لاړ به شئ شیپینګ ته په شیپینګ کې زموږ سره دلته ویلډ دی نو دا زموږ سره ټوټل چې تاسو ته ښه ښکاري د دې شارټس په خپله دلته کې راځي هم شارټ کټ ټول به سلیکټ کړئ دلته راغی نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره ویلډ نو دا دواړه یو بل سره څه شو ویلډ شو بل زموږ سره دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره ټریم مطلب کټ کول یعنې ته وایې چې یاره دا دلته کې ما کېښودو او زه وایم چې دا دې کټ شي یعنې په دې اودي باندې دې دا زیړ کټ شي نو ګوره ورته ټول به سلیکټ کړئ او دا به څه شي دا ټریم ووهئ نو چې دا دې لرکې دی خو نو دا به کټ شوی دې ته ټریم وایي کټ کېدل دې ته ویلی کېږي زموږ سره انټرسیکټ بالکل سمپل یو دوه شیپونه جوړ کړئ داسې او تاسو له د دې نه دا منځ پکار دی مونږ وایو چې دې کې څه وشي مونږ له د دې نه دا منځ راکړه دا ټول مې یو کلر کو د دې منځ نو کلرونه دې بالکل ختموم چې ښه به پوه شئ اوس ګوره دا منځ مونږ له پکار دی ته انټرسیکټ دواړه به کلیک سلیکټ کړئ سلیکشن نه پس بیا انټرسیکټ ووهئ نو دا منځ به تاسو لوس درکړي دې ته انټرسیکټ وایي دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته ویلی کېږي زموږ سره دې ته سمپلیفای څه ته ویلی کېږي لږ اوس دا ما داسې کلیک کو او زه وایم چې یاره دې له مې کلر ورکړو بلیک نو دا اوس تاسو ته پته ده چې به دې له پاسه دی نو به دا رایټ کلیک کو آرډر ته به لاړ شو ټو فرنټ یا ارینج کې آرډر او ټو فرنټ یو شی دی په دې مې کلیک کېښودو دلته اوس ګورئ دا مې ووهو سمپلیفای نو سمپلیفای ته اوس ګوره دا به کټ شوی په منځ کې کټ شو سوری شو څنګه چې به مونږه کمباین کوو نو کمباین کې او په دې کې صرف د نومونو فرق دی تقریبا کارونو کې دومره فرق نشته کمباین نو کټ شو خو یاد ساتئ صرف پکې فرق دقه دی چې دا دواړه مونږ سلیکټ کړو او دا ووهو سمپلیفای نو دا کم زیړ چې دی دی به مونږ له مطلب دا دی په دې کې یو شان کوي ورسره نو یو کوي به نو دا جدا شو بسو ځکه دا زموږ سره یو قسم له اروه یا یو زموږ سره یو خپل ټول و په هغې باندې دا مونږ کټ کړو نو هغه په خپل ځای پاتې شو او دغه کټ شو دې نه علاوه زموږ سره بل دی ماینس بیک فرنٹ ماینس بیک او بیک ماینس بیک داسې بیک ماینس فرنٹ دا نومونه دي زموږ سره د دې استعمال څه دی د دې استعمال لکه زه اوس د مثال په طور یو دوه سرکلي ما ډرا کړئ دغه شانتې اوس دې ته ګورئ دې ته او دې ته چې دا وهئ نو فرنٹ ماینس بیک نو ګورئ له پاسنۍ چې دی که نه دا تاسو سره داسې یو قسم له څه شو سپوږمۍ جوړه شوه د دې نه صحیح شو چې اوس که تاسو بیک کنټرول زیډ ما ووهو دوباره رالم دې ته مې اوس دا مې ووهو بیک ماینس فرنٹ نو په بیک دې ماینس شي په فرنٹ باندې نو ګورئ دا زموږ سره څه شو دې زموږ سره ماینس شو په دې کې ګورئ داسې کلر اچوم چې ښه به پوه شئ نو دا ګوره زموږ سره دا بیک دی شاته پروت دی او دا فرنٹ دی چې مخې ته پروت دی نو ګورئ ورته په دې ځای کې څه لیکلی دی فرنٹ ماینس کا په بیک باندې نو ګوره دا بیک دی دی به ماینس کې دا یې وګوره ورته دا اودي نو ګوره ورته دا اودي باندې به دا سیټ چې دی دا به دې اوس ډیلیټ کړي په دې باندې دې ته موږ فرنٹ ماینس کا په بیک باندې
بل زموږ سره لیکلی دی هغې ته ویل کې بیک ماینس کا په فرنټ باندې. نو ګوره دا بیک دی او دا فرنټ دی، نو دا دی په دې فرنټ باندې دا بیک چې دی دا ماینس کا، سلیکشن وکړه او کلیک یې کړه. ګوره ورته په هغه فرنټ باندې بیک چې شو هغه ماینس شو. صحیح شو دي. دې نه پس دا یو آپشن دی دا استعمالیږي الاین اینډ ډسټریبیوشن. نو دا ما تاسو ته وکړو. دا زموږ سره شو شیپینګ کنورټ ټو کرف. نو دا خو تاسو ته الریډي بار بار شوی دی چې کارډ جوړو مونږه، نو شیپ ټول به راواخلو، په دې به رایټ کلیک کړو، کنورټ ټو کرف دلته کې زموږ سره پروت دی، بیا به ټو کرف ووهو. نو مونږ به څه کوو دې نه به مطلب دا دی بیا ډیزاین به جوړو. هم په دغې طریقې باندې دلته کې نه دې ځای کې نه هم کېږي. څنګه تاسو دا کلیک کو یو ریکټینګل لاړی په دې کې ارینج کیو کنورټ ټو کرف ووهو. اوس که تاسو شیپ ټول راخلئ مطلب دا ټول لاینونه څه شو جدا جدا شو. خو په دې کې ځان پوهه کوئ چې کله تاسو یو ریکټینګل جوړ کړئ کنورټ ټو کرف تاسو نه یې وهلی او شیپ ټول راخلئ دا به تاسو راونډ کېږي داسې. خو چې کله دا کنورټ ټو کرف کو تاسو دې ځای کې نه یا مطلب دا دی چې رایټ کلیک کوئ اوس کنورټ ټو کرف شو. اوس خو نه کوي کنټرول زیډ به ووهم شیپ ټول ته ورشم که رایټ کلیک کو کنورټ ټو کرف د دې ځای کې نه یې وکړو او که د دې ځای کې نه وکړو نو دواړه څه دي یو شانتي دي. بیا به زموږ سره هر یو پوینټ جدا جدا خوځېږي. دا زموږ سره څه شو کنورټ ټو کرف. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ. اکثر په بعضې موقعو باندې د انسان په کار شي آوټلاین چې مطلب آوټلاین څه دپاره لکه اوس زه دا ټول ډیلیټ کوم کنټرول A او ډیلیټ به ووهو چې تاسو له ښه پوه شئ. ما دلته کې یو دغه جوړ کړو سرکل د دې آوټلاین ما څه کړو ډبل مې کړو دې ځای کې نه په دې آوټلاینو باندې زه اوس ګریډینټ استعمالوم. نو دا یاد ساتئ په دې باندې ګریډینټ نه استعمالیږي. نو موږ به که دلته کې ګریډینټ استعمالو نو په دې کې به په منځ کې ګریډینټ استعمالیږي او په دغه کې به نه استعمالیږي آوټلاینونو. دا به موږ څنګه استعمالو لکه چې په دې آوټلاینو باندې موږ ګریډینټ استعمال کړو. نو یاد ساتئ طریقه کار دا دی چې تاسو به دا کلیک کوئ لاړ به شئ ارینج ته او کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ مطلب چې کنورټ بدل به کړي آوټلاین ستاسو آبجیکټ ته. نو کلیک مې واغوستو نو دا اوس ګورئ په هر ته زه راوباسم نو د دې کې به اوس دا کم آوټلاین چې مونږ اینو دا زموږ سره آبجیکټ دی دا آوټلاین نه دی. اوس ګورئ آوټلاین څه شو زموږ سره آبجیکټ ته بدل شو او دا ترې بهر پاتې شو. اوس که مونږ ګریډینټ استعمالو جو مطلب دا دی ښه ښکلی مزیدار ګریډینټ په دې باندې استعمالیږي خو اوس نه استعمالیږي. ما لږ غلطي وکړه کنټرول زیډ ته ځم ما لول دا کلیک کړی او بیا مې ګریډینټ دلته مې ډرا کړو نو دا غلطي ده. تاسو به لول دا کلیک کوئ بیا به ګریډینټ استعمالوئ. صحیح ده چې اوس که زه وایم چې یاره دې نه دا ګریډینټ دلته کاپي شي یو هغه زړه طریقه ده آی ډراپر راواخلئ او باکټ راواخلئ او کلیک کوئ. دا زموږ سره دې دپاره ارینج کې کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ کلوز پات دې باندې زموږ دلته کې هېڅ کار نشته. صحیح شو چې د دې دلته کې څه زموږ استعمال کې نه راځي. دا زموږ سره ارینج کې کم کارونه هغه ټوټل کمپلیټ شو. ښه جي اوس په زموږ سره شروع کېږي ارینج هم وشو. اوس په افیکټ ته لاړ شو. افیکټس کې زموږ سره 1 2 3 د دې څه کار دی ایډجسټ ټرانسفارم کریکشن. دا شیزونه چې دي که نه دا زموږ سره استعمالیږي په اصل کې د پوټو دپاره. پوټو راوړو طریقه څه ده ایکسپورټ تاسو ته ما کړي وه نو سړي امپورټ ایکسپورټ خو وتو دی امپورټ د راوړو دی. لاړ به شو چې په کوم ځای کې ستاسو پټو پروت دي هغه به راواخلو. ما دا تصویر راواغستو داسې مې ډرا کړو. په دې تصویر کې که اوس مونږ مثال په طور باندې څه کار کول غواړو د ګرافیک په حساب سره لکه کلر ملر او دا نو په دې افیکټ کې زموږ سره ایډجسټ کې دا کار کېږي. کنټراسټ نو دا کنټراسټ نو په دې کې به زه پریویو وهم نو د پریویو د وهلو نه مخکې به زه دلته کې دا لاک کولاو کړم نو که زه اوس ایډیټینګ کوم نو په دغه ځای کې به تاسو ته پخپله ښکاري. دا زموږ سره د دې کنټراسټ ایډجسټمنټ دی ګورئ ورته صحیح شو جي. دغه کلر کې چینجینګ به تاسو ته په نظر راځي. دا ښه کافي لوډ کار دی ځکه چې تصویر کې دا کار چې کېږي نو ډېر ښه کافي دغه غواړي های پاورفل کمپیوټر غواړي. نو په دې باندې به تاسو کوشش کوئ چې ښه کمپیوټر په هغې استعمالوئ. دا زموږ سره د دې کنټراسټ کار دی.
کینسل مې کو خپل جوړ حل رالم. بیا پکې زموږ سره بل آپشنز دي لوکل. دا لوکل اکویلایزیشن چې دی نو دا هم مطلب دا دی چې دغه طریقه باندې یوز کیږي، خو دې کې به موږ ګوتې نه وو ځکه دا د فوټوشاپ کار دی. په فوټوشاپ کې په ډېر ښه طریقه سره کیږي. که دلته یې مونږ کوو نو د دې ځای کې کار نه دی. نو که په دې کې اوس مونږ ګوتې وو نو تاسو ته ښه کافي پته ده کمپیوټر ډېر لوډ کوي هم، ځکه چې تاسې په معمولي دغه باندې کار نه کیږي، کمپیوټر باندې صحیح کار نه کوي. دا به کینسل کم زه خپل زوړ حل ته وایي زه به وځم. زوړ حل ته راغی. دې کې لازمي شیزونه چې کوم دي هغه تاسو ته ښایي د برایټنس کنټراسټ انټنسټي دا به زموږ د کار دی. دا به لاک کولاو کو بس دې کې ګوتې وهئ. دا داسې دی چې په دې کې مثال په طور باندې که تاسو ایډجسټمنټ کوئ نو خوند بدل هم درکوي. تصویر کې ښه پوره کار په دې کې کیږي. نو اوس هم سره کنټراسټ سیوا کوي. تاسو به لاندې دی کې اوس پر ورو معلومات حاصلېږي. کنټراسټ سیوا کیږي نو کلر کې شاینینګ سیوا کیږي، یعنی دا کم چې ګرین دی داسې دا کلر ملر سیوا کیږي زموږ سره. انسټي ده سوري انټنسټي کمه کوي. تاسو اوس په تاسو ته پته ولګي دغه دی بلیک والی پکې راغی، لږې سیوا کوي. دا سپین والی پکې راغی، داسې دا ولکوټې کم کوي. دا کنټراسټ دا وګورئ. دا ایډجسټمنټ په دې کې ټول په دې افیکټ کې د دې ایډجسټمنټ کار دغه دی. نور دا هیو سیچوریشن لایټنس دا هم مطلب یو قسم له دغه طریقه باندې سیوا کیږي. که تاسو دا هیو نه دی دا وکئ او بیا دلته پریویو وهئ یا د لاک کولاو کې په خپله به ته هم پته لګي. نو دا وګورئ دا کلر کې مطلب دا دی چینجینګ مینجینګ برابرېږي. دا د دې نه علاوه ریسیټ کوئ او په خپل زوړ حل راغی سیچوریشن دا لږ سیوا کوي. دا هم ډېر ښه دغه دی. په دې کې به شاته کلر چې دی د هغې مطابق چې دی برابرېږي. کوم چې زموږ سره فلټر وي د فلټرو په شانتې دا استعمالېږي زموږ سره. تصویر کې مطلب دا دی چې یو قسم له ښه کوالټي پیدا کوي. دا وګورئ جي صحیح شو جي. دې کې نور زموږ سره داسې خاص خبرې نشته په ایډجسټمنټ کې، بس دغه پکې لازمي وو. دا هیو سیچوریشن لایټنس او برایټنس کنټراسټ انټنسټي دا دوه شیزونه په دې کې ډېر استعمالېږي. ټرانسفارم دا هم زموږ سره د دې دغه کار دی تصویرانو. په دې کې به مونږ دغه نه کوو بلیک اینډ وایټ طرف ته به بوځي، نیګټیو چې ورته مونږ وایو. کنټرول زیډ به خپل زوړ حل له به راشي. اوس دلته کې زموږ سره دا درې خبرې کې چې دا دوه دي نو د دوو کې دونه د کار خبرې نشته. د ایډجسټ نه په دې کې کنټراسټ کم یو، په دې کې دا برایټنس کنټراسټ انټنسټي او هیو سیچوریشن لایټنس دا دوه شیزونه لازمي دي. دا نور دونه لازمي نه دي. آرټسټیک میډیا نو آرټسټیک میډیا مونږ دلته کې په دې ځای کې باندې کړې وه. دا ټوټل مونږ کړې ده. د دې کار څه دی دلته کې آرټسټیک میډیا چې تاسو کلیک کړئ نو هغه شی کولاو شو په دې ځای کې. په دې کې بس صرف او صرف کار دا دی که تاسو ځان له یو خپل داسې یو شی جوړ کړئ برش چې هغه ستاسو خپل ذاتي او ډیزاینینګ وي نو دا د هغې دپاره استعمالیږي چې برش په تاسو ځان بیا څه کوئ سیو به کوئ. ما یو طرف ته کلر داسې ورکړو بل طرف ته مې کلر داسې ورکړو. دې نه بس مې د دې نه کاپي واخیستله. دا داسې خپل خیالي غوندې برش جوړومه. ټول مې سلیکټ کړو، آوټلاین مې نن کړو او دې له مې کلر دی یو له مې کلر بل شانتې ورکړو. داسې ګروپ په یې ووسو یا کمباین یا ګروپ، خو کمباین نو ګروپ په وو. دې ځای کې به اوس راشي سیو. په دې آرټسټیک میډیا کې به سیو ووهئ برش آبجیکټ سپریر. نو دغه کې بیا ځان له مطلب دا دی چې سپریر مم تاسو ته کړو چې سپری څه ته وایي، آبجیکټ څه برش څه ته وایي. لاولې به دې برش کې سیو کوئ. دلته به ولیکو نیو سیو به ووهو. دا اوس په دې لاسټ کې زموږ سره سیو پروت دي. دلته کې تاسو وګورئ دا دی، داسې وګورئ زموږ سره برش شو. اوس که مونږ ځان داسې دغه کوو نو دا زموږ دغه کم چې مونږ جوړ کړو دا برش زموږ سره تیار شو. اوس دې کې یاد ساتئ که تاسو سرکل داسې جوړ کړئ او په دې کې دا ووهئ نو دغه سرکل نه به دغه برش چاپېره شي. په دې کې زموږ سره دا استعمالیږي دې لپاره. که په سپریر کې یو سیو کړو نو د سپریر کار څه دی، ما یو داسې مې جوړ کړو دا مې ووهو او سیو ته لاړم. سیو کې مې آبجیکټ سپریر ووهو او دلته مې ولیکو مطلب دا دی نیو 2. اوس چې دلته کې زه راځم په دې ځای کې دا لوړ ډیلیټ کوم ټول په جمع کنټرول A او مطلب ډیلیټ.
په دې ځای کې به اوس زه څه وکړم سپریر په دې کې لول به ارټسټیک میډیا ته لاړ شو بیا به دې ته لاړ شو دې کې به سپریر په دې کې به اوس په اخر کې زموږ سره به زموږ هغه تیار پروت دي چې داسې راکاږم نو دا زموږ سره داسې شوي نو سپریر څه کېږي دا برش نه دی دا که ته لږ راکاږي جو مطلب یو که ډېر راکاږي چې درې څلور داسې مطلب دا سټیپونه جوړوي صحیح شو جي دا زموږ سره ارټسټیک میډیا چې کوم په افیکټ کې د دې کار څه هغه مې ته خو بلینډ هم ما تاسو ته کړی و چې یاره مثال په طور باندې دلته کې مونږ دوه یا یو دغه جوړ کړو سرکلي یا ریکټینګل هر څه شي د دې په منځ کې مونږ کاپي وباسو نو په دې ځای کې ما بلینډ کړو چې داسې به یې راکاږئ خو په دغه کې او په دې کې تبدیلي څه ده تبدیلي دا ده چې دلته به تاسو لاړ شئ بلینډ ته بلینډ چې تاسو کلیک کړو نو په دې کې به طریقه کار دا دی چې دا دواړه به سلیکټ کړئ او سلیکټ نه پس په اپلای ووهئ جو مطلب دا دی کې څه وشو ډایرکټ جوړ شو خو چې سلیکشن تاسو نه کړی دا اپلای کار نه کوي سلیکټ شو اپلای مې ووهو نو جوړ شو د هغې نه بس بیا زموږ سره په دې کې سټیپونه دي لکه اوس کموئ سیوا کوئ دې ځای کې نه کم کوئ دا ما دلته کې هم په دې بلینډ کې تاسو ته په دې ځای کې کړي دی دی دا دې ځای کې نه کمیږي سیوا کې خو دلته چې کم کې سیوا کوو کمو نو اپلای به ووهو دا ما دلته کې مثال په طور کم کړو نو اپلای مې کړو نو به دغلته کې جوړ شي په دې ځای کې باندې نورې کموئ ټو کوئ کم شو صحیح دی دا بیا مطلب د دې دا پوینټ چې کوم مونږ راړقو داسې نو دا پوینټ د دې ځای نه هم ړقېږي او راړقېږي دا ما تاسو ته کړي هم دي په دې ځایونو کې اکسلریشن کې په دې ځایونو کې کلاک وایس او دې ځایونو دا ټولې خبرې ما دلته کې ډیفاین کړي دي په لورني کلاس کې دې ځای کې بیا کلرز دي نو دا کلرز خبرې وي دا ما تاسو ته کړي دي زه دا چینج کوم را چینج کوم چینج کېږي دا به کې بیا هغه میډ نوټ دی نو که ته دا ووهې جو مطلب دا په دې ځای کې دا نوټ بره نه کټ شو دلته کې راغی که دا ښکته کې بره کې دغه شان دی د دې مونږ دا الریډي ډیفاین کړي دي دې ځایونو باندې ټول شي دي پلس بلینډ آپشن او په دې ځای کې بیا اینډ نوټ او دا بیا مونږ مثال په طور نیو پات او نیو پات څه کار کوي تاسو دقه کم بلینډ چې تاسو جوړ کو دا بلینډ چې دی تاسو وایئ چې یاره دا دې څه شي دا دې مونږ یو ځای ته دننه کړو یعنې دې ته دې واچولی شي نو نیو پات دې ته ویلی کېږي چې دا کلیک کوي نو بیا ګوره ده دغې ته خو لکو ټیبه طریقه باندې دا اوس وشو صحیح شو دې کې نور څه خبرې نشته بس دغه زموږ سره طریقه ده نیو پات دلته کې هم دی او هلته کې هم دی دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي کنټور نه کنټور هم ما په دې ځای باندې کړی دی دا دی انټریکټیو کنټور ټول هغه طریقه یې د کلیک کوئ لاړ شئ افیکټ کنټور ووهئ په دې کې ټو سینټر چې کلیک کړئ نو اخر سره پورې به دا مطلب کاپیز جوړ شي ان سایډ کلیک کړئ نو مطلب بهر طرف ته دلته اوس کار نه کوي ولې نه کوي نه سر ان سایډ مطلب دننه څنګه دننه اوس وکې دی لاول نمبر زه دغه کومه ان سایډ مو وهو نو ګورئ ټوټل جوړ شو په دې ځای کې سټیپونه کموئ که سټیپ تاسو کم کو نو بیا به دا کمي که سیوا کوو جو سیوا کېږي به که کمیږي اوس ما سیوا کړو جو ګورئ سیوا شو آؤٹ سایډ بهر طرف ته راغلو سیوا کوي جو سیوا شو چې کم کوي جو کم به شي دې کې بیا هغه کلر سچوریشن دا ما دې ځای کې نه ټول کړي دي دلته به سور کلر ورکړي دلته ولا شین کلر کې اپلای کړي جو سور او شین به اپلای شي بیا پکې دا وایي جو انټي کلاک وایس او کلاک وایس او کاونټر کلاک وایس او دا ټول مونږه په اولني کلاس کې دا ټوټل مونږ ډیفاین کړي دي او دا پکې بیا مثال په توګه هغه ایکسلریشن دي چې کوم مونږ په دې ځای کې دا ټوټل کړي دي صحیح شو جي دا دونه اهم نه دي چې کوم اهم یا به زه تاسو ته وایم بل زموږ سره راځي انویلپ ټول دا لږ اهم دی په دې باندې لږ خوس کې ښه پریکټس کول غواړي نو تاسو به دا ډېر بیا مطلب یو قسم له پیدا هم درکړي کان د انویلپ کې دا کار دی لکه تاسو مثال په طور باندې یو شیپ د بل شیپ په شان کوئ لکه ما دلته کې لیکل وکړو BURHAN کنټرول A په دې ځای کې مې دله ایرې بلیک کړو راغټ مې کړو دې ځای کې نه دا اوس ګورئ دا زه دلته چې کوم کار سره کوم دا را روان دي تاسو ته دې ځای کې اوس ګورئ دا مونږ وکړو اوس زه په دې لیکلو کې دا لیکلی ما یو شیپ داسې جوړ کړو دقه شان د دې په مقدار باندې یا نه ستاسو خپل چایس دی او دې ځای کې مطلب یو کنورټ ټو کرف او شیپ کې د ځان نه یو قسم نه سټایل داسې جوړ کړو دا سټایل ته داسې جوړ کړو
دلته دې 2 کرف کو داسې او تاسو اوس وایئ چې زما دا لیکل دي هوبهو د دې په شانتې جوړ شي نو دې دپاره مونږه انویلپ ټول استعمالو چې انویلپ ټول ته به لاړ شئ دا شی به کلیک کوئ او په دې ځای کې به نور ګوتې نه وهئ بس دا په دې باندې به خپل ځای باندې به په دې کې به پټي او په دې ځای کې به صرف آی ډراپر راولئ ته کریټ فرام لیکل دی نو تاسو به دا راواخلئ او دلته کې چې داسې وهئ نو دی به کار نه کوي نو داسې به نه کوئ تاسو به لول سکیپ کوئ سکیپ بټن به ووهئ لول به دا یو کلیک کوئ بیا به دا راواخلئ او دا به داسې ووهئ نو مطلب دا نوم به د دغې شي په شان شي وسو اپلای زموږ نوم څه شو د دې کم سټایل چې موږ ورکړو نو د دغې سټایل په شانتې زموږ نوم هم شو که دغه موږ په دغه کې ایږدو کې ښودی کېږي هم دغه شانتې مختلف ډیزاینینګونه دي که تاسو په څومره ډیزاینینګونو جوړوئ دغه طریقه ده نور به کې خاص څه خبرې نشته نور مزید چې دی نو ایکسپلینیشن به د خیر وخت کې تاسو ته راځي دا زموږ سره شو انویلپ ټولو دین علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویل کېږي ایکسټریوډ ټول نو دا ما تاسو ته په دې ځای کې کړی دی څنګه لکه داسې یو باکس جوړ شو لاړې به دې کې یو په افیکټ کې ایکسټریوډ ټول ووهو نو په خپله تاسو ته د دې هغه 3D لوک په نظر راځي او د دې ځای نه مطلب دا روټیشن نو مطلب دا هغه روټیشن ما کړی دی تاویږي داسې هلته به تاسو ته ښکاري هم ځان له به دې کې ډیزاینینګ به کوئ دغه شانتې بیا به کې دلته کې مثال په طور باندې دا هغه سټیپس دي نو دې سره زموږ کار نشته دلته به کې هغه لایټینګ و دا ما کړي دي په اولني کلاس کې دا لایټونه مطلب د وس نه ځان له وکوي مکمل او چې اپلای ووهو نو مطلب دغه شی به بیا جوړ شي بیا که دې کلر ورکوئ نو کلر به له ورکوئ لایټونه به کې هم دلته یو آن کړی دا دوباره مطلب رائټ کلیک کې ډبل کلیک کوي نه کټ کېږي نه دې کټ کېږي نو ایډیټ ووهئ نو چې ایډیټ تاسو ووهئ نو بیا به دې کټ کېږي او دا ون ووهئ ختم شو اپلای ووهئ لایټ له دې نه ختم شو ایډیټ یو ووهو 2 جو دوه لایټونه مطلب دویم لایټ بل ووهئ جو دلته کې 3 جو دا 3 راواخلئ په دې ځای کې کېږدئ لاندې ګوټ یې راورسوئ او څه وکړئ اپلای ووهئ جو دا پکې بل راغی دا مونږ کړي دي دې ځای کې نه پس بیا د پکې هغه ایول هغه آپشن نو چې کله تاسو دا ایډیټ ووهئ یوز ایول ته راشئ دا پکې لږ داسې برابر کړئ اپلای ووهئ نو ایول په دې کې جوړ شو د ایول د جوړېدو نه پس دې کې دا روټیشن لږ زه کوم چې لږ پرنټ شي نو ګوره ورته دا د دې ایول هغه لوک چې دی نو هغه تاسو ته په نظر راغلی دغه ایول لوک دې د ایول لوک وایي دا کوم چې داسې راوتی غوندې کې ډایمنډ به شانتې دی صحیح شو دا ما تاسو ته ډیفاین کړي دي په اولني کلاس کې ایکسټریوډ ټول د لاندې بیا لینس دی لینس تاسو ته نه دی شي لینس څه دپاره استعمالیږي لکه اوس تاسو مثال په طور باندې لږ زه بیک ځم کنټرول زیډ 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 چې اوس لاړ شي دغه دی راغی دا لیکل دي دې لیکلو کې زه لږ ګوټې خوست کې کار کوم لږ به یې کم هم کمه ځکه دا لږ غټ دی دا به لږ کم کړو داسې اوس دا لیکل ما راغټ کړو داسې اوس زما سره لینس ټول کې ډېرې خبرې داسې دي لینس ته لاړ شئ په دې کې دا ډېر شی دي نو لول خو به کې یو یاد ساتئ دا به کې برایټنس ټایپ غوندې کې دی یو ریکټینګل یا یو سرکل داسې ځانله جوړ کړئ دا اوس ما جوړ کړو دې نه ما کلر ورکړو او دلته کې زه ځم په دې مې کېښودو نو ګوره اولنی ته ګوره برایټنس ووهئ اپلای کوئ نو مطلب داسې سپینوالی به کې راغی شیشه غوندې کې چې ورته موږ وایو کلر ایډ نو مطلب دا به کې زیړوالی کلر به کې راشي اوس ګورئ دا کوم ځای کې چې دا کلر دی که نه دا لیکل کلر دی نو هغه څه شو زم سره زیړېږي د دې نه علاوه زم سره بیا کلر لیمټس دي نو مطلب دا لیمټس بیا ټوټل دا کم سرکل دی یا ایلپس دی دا ټوټل کلرفل شي دې نه بس دا کسټم کلر میپ دی نو میپ کې بیا دقه چې څنګه زیړي جو مطلب هغه به ته ښیي داسې صحیح شو جي دې نه علاوه فش آی دا به کې لږ د کار دی چې کلیک کوي نو دا فش آی دا کار کوي چې دی مطلب یو قسم له رازوم کوي چې کم ځای تاسو مطلب زومینګ کول غواړئ هغه ځای به تاسو ته څه کېږي زوم کېږي به نو د هغې طریقه څه ده تاسو مطلب دا سرکل چې څومره غټوئ لکه اوس ما دومره غټ کړو نو دا نوم نه دی دا به موږ ته اوس دومره راغټ شي چې څومره دا سرکل غټ دی ګورئ ورته دا اوس ګورئ دا زموږ سره لږ ګوټې خوست کې نور په بره غټوم دا سره به لږ لاندې غټ کړم او لږ به یې وړو کېږم بس ایډجسټمنټ کوئ ځان له چې ایډجسټمنټ څنګه ښایسته راځي جو هغه طریقه باندې اوس د دې نه چې بیا کله کاپي نو فورز یې نه وهئ او اپلای ووهئ نو د دې نه به کاپي واخیستی شي ګوره ورته اوس لاندې مې راکوز کړو
نو زموږ سره څه شو کاپي اصل داسې و اوس داسې دی آوټلاین مې دې نه کړو نو غوږ ورته کېدی داسې اوس را پړسېدلی غوندې کېدی راوتی غوندې کېدی دې ته زموږ سره څه وایي فش آی وایي هیټ میپ څه ته ویلی کېږي هیټ میپ یاد ساتئ دا چې استعمالوئ د دې دپاره تصویر لږ لازمي دی نو زه تصویر راخلم ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې دلته ډېر ښه تصویران دي ما یو تصویر راغستو دا یو او دلته مې را دننه کړو دننه کېدو نه بس یاد ساتئ چې دا اوس زه لږ را زوم کوم چې داسې ښه وپېژنئ یو ریکټینګل مې جوړ کړو او په دې ځای کې مې هیټ میپ و نو دا اوس ګورئ دا به تاسو ته دا ایریا ټول داسې ښکاري لکه سوي چې دا تصویرانو لپاره استعمالیږي دغه شانتې که برایټنس وهئ نو مطلب دا دی دا برایټنس شوی داسې به کې مثال په توګه کلر ایډ وهئ نو دا کلر ایډ دلته کار نه کوي دا کلر لیمټس ووهئ نو کلر لیمټس یې ټوټل بلیک شو زموږ سره یاد ساتئ دغه را زموږ سره چې پیک ټول نه کلیک کړه نو دا زموږ سره بیا ټولې مسلې دا کوي دا کوم چې ریکټینګل جوړیږي کسټم کلر میپ دا دی چې ته زیړ که جدا ګورئ زیړ به شي طرف ته پکې شین ودګي که جوړ شین ودګي شوی نو دا زموږ کار نه دی اکثر دا پوټو ډیزاینران چې دي پوټو ایډیټران دي دوی په دې باندې ښه پوهېږي خو داسې استعمالېدلې دا طریقه ده دې باندې تاسو پوه شوئ دې نه علاوه زموږ سره پکې بیا لاندې دی انورټ نو انورټ هم دغه طریقه ده کنټرول زیډ مې ووهو دا مې ووهو انورټ او دلته به یو ریکټینګل جوړ کړم اپلای به کړم نو دا تاسو ته ما نیګټو دا ما تاسو ته په دې افیکټ کې په دې ټرانسفارم کې انورټ کړی دی صحیح شو جي میګنیفایر څه ته ویل کېږي مطلب دا دی چې یو دقه ځای چې دی دا تاسو اوس وایئ چې دا دې را زوم کوندګي شي دې ته میګنیفای یعنې میګنیفایر ګلاس ورته ویل کېږي اپلای کوئ دا به اوس را زوم شي چې څومره زوم کوئ یو هغه ته مطلب دا دی را زوم کېږي صحیح شو جي او که په دې کې بیا مطلب دا شیپ ته لاړ شئ او کنورټ ټو کرف ووهئ او دا پوینټ لږ بره کوئ مطلب چې دا سر به کې نه پناه کېږي جو مطلب ګوره او دا آوټلاین ته نن کوي نو هغه یې صحیح څه شوه هغه را زوم شوه که اوس تاسو لرې کوئ اصل کې داسې دی دا زومینګ دی صحیح شو چې میګنیفایر نو داسې اوس ګورئ دا اوس مطلب مکمل یو تصویر کې چې کم ځای تاسو را زوم کول غواړئ دا د هغې دپاره استعمالیږي میګنیفایر یا میګنیفای دا اوس وګورئ دا زومینګ دی دې نه علاوه زموږ سره پکې لاسټ څه دي دا پکې هغه ګرې سکیل دی نو ګرې سکیل هم تقریبا لږ ډېر تاسو ته به اندازه وشي داسې وګورئ دا اوس موږ وکړو که پکې بلیک اینډ وایټ ته وایي بلیک اینډ وایټ شو دې ته بس دغه ګرې سکیل وایي ټرانسپیرنسي څه ته ویلی کېږي ټرانسپیرنسي مونږ پیکوالي ته ویلی کېږي داسې وګورئ دا زیړ نو داسې زیړ غونډه کې شیشه ګلاس غونډه کې پکې سیوا کېږي او بیا چې څونه دا مطلب دې ځای کې نه پرسنټیج سیوا کوي دونه به کمیږي او سیوا کېږي کوم چې ټرانسپیرنسي ده که بالکل یې زیرو کو مطلب بیا خو بالکل څه نه ښکاري پکې صحیح شو جي وایر فریم تاسو ته ما کړي چې وایر فریم څه دپاره استعمالیږي وایر فریم زموږ سره یو قسم نه چې اوبجیکټ چې جوړ کړي په دې اوبجیکټ کې د کلر ورکړو نو هسې اوس دې ته راشئ نو په دې ځای کې لول خو دا شی چې وګورو چې انفرنټ آف ټیکسټ دی او که نه دی نو ګوره ټو پرنټ کوي اوس ته ګورئ دلته به تاسو ته آوټلاین چې دی زیړ وي نو آوټلاین له کلر بلیک کوي چې بلیک شو کم دننه کلر یا به موږ سره مطلب څه شي بل شان کلر به شي داسې ګورئ دې ته زموږ سره وایر فریم وایي نو دا زموږ سره د دې لینس کارونه په دې تاسو پوه شوئ دین علاوه زموږ سره دی پاور کلیپ نو پاور کلیپ مطلب دا دی چې تاسو کله یو دغه کوئ دا زما سره یو ریکټینګل دی او تاسو داسې یو کار کوئ چې ډیزاینینګ جوړوئ اوس لکه ما یو ډیزاینینګ داسې جوړ کړو مثال په طور باندې دونه غټ دې له مې کلر ورکړو زیړ او دې له مې کلر ورکړو اودي او دلته لاړم ما دلته کې یو ډیزاینینګ جوړ کړو کنورټ ټو کرف نه پس مې داسې ډیزاین جوړ کړو پکې ټو کرف ته لاړم داسې او دې ځای نه مې مطلب دا دی چې دا لږ داسې راغټ کړو او زه اوس وایم چې دا دې په دې کې داسې اپلای شي نو دې دپاره پاور کلیپ لازمي دی که زه دا اوس مطلب پاور کلیپ کم نو په دې کې به دا کاري چې په دې ریکټینګل کې د دې ریکټینګل نه چې کوم بهر حصه ده هغه به موږ ته بیا په نظر نه راځي ځکه او په دې ریکټینګل کې دننه ځکه
پاور کلیپ داسې دی چې دا زموږ سره یو کلیپ بورډ ټایپ به شانتې استعمالیږي. پلیس انسایډ کنټینر، نو دې کې به دننه زموږ سره دا حصه به په دې کې دننه شي. نو طریقه کار یې دا چې دا به کلیک کوي، افیکټ ته به لاړ شي، پاور کلیپ او پلیس انسایډ کنټینر دا به کلیک کوي، او بیا به رایټ کلیک کوي، دې کې به سره ایډیټ کنټینټ. نو که لږ غوټې فرق پکې اخوا دېخوا کوئ په دغه اودیوالي په اودي شیپ کې، نو د هغې دپاره زموږ سره ایډیټ کنټینټ استعمالیږي، دا به کلیک کوي. نو بیا به تاسو ته بهر نه ښکاري، او چې کوم تاسو سره اودي دی نو هغه به بیا تاسو ته ښکاري. نو څه به کوئ، بیا به ځانه مطلب داسې دننه بهر کوئ، او چې بیا ترې بهر وځئ نو په دقې اودي به کلیک کوئ، فینش به ووایي. که په اودي نه کلیک کوئ نو لاړ شئ افیکټ ته، پاور کلیپ ته، او فینش ایډیټینګ دیس لیول به ووهئ. نو زموږ سره څه شو، باقي حصه ورکه شوه، او چې کم زمونږ لازمي و هغه زمونږ سره څه شو، پاتې شو. دې ته ویلی کېږي زمونږ سره پاور کلیپ. او بیا دوباره ایکسټریټ کنټینټ مطلب څه دی، واپس یې راویستو ته ویلی کېږي. ایکسټریټ واپس راویستو ده، بهر راووتو. دا زمونږ سره د پاور کلیپ کار و. دې کې بیا زموږ سره د ایډ پرسپیکټیو. نو ایډ پرسپیکټیو څه ته ویلی کېږي، تاسو مطلب دا دی چې یو قسم له شیپ جوړ کو، او دلته کې لاړ شئ ایډ پرسپیکټیو ووهئ. نو ګورئ چې دې نه تاسو بیا څه شی جوړوئ، نو مطلب تاسو ځان له دې نه جوړولی شئ. یا مثال په طور باندې څه چې ستاسو مطلب دا دی چې ډیزاین خوښیږي، تاسو د دې نه حق ډیزاین جوړولی شئ. بل دا لیکل چې دی نو دا ایډ پرسپیکټیو زموږ سره په لیکلو کې مطلب یو قسم له کار کوي. ما لیکل وکړو کنټرول A او ایر بلیک ټیکسټ چینج کیس اپر، دې ته موږ راغلو. زه اوس وایم چې یاره دا لیکل زموږ سره دې څه شي، دا دې هم زموږ سره په دغې طریقه باندې زموږ چې څنګه سټایل زموږ خوښیږي په هغه طریقه دې دا داسې یو قسم له روټیټ شي. نو دلته لاړ شئ ایډ پرسپیکټیو. نو دا وګورئ، اوس دا پوینټ راخلئ، داسې کوئ، داسې کوئ، دا پوینټ راوړئ دې خوا یې کوئ، دا پوینټ دې خوا راوړئ. نو دې طریقو باندې زموږ سره دا استعمالیږي. دغه شان چې څو سره کوئ تاسو ځان له کولی شئ. دې ته مونږه ایډ پرسپیکټیو وایو. زیاتر خلک یې په دې شیپس کې ځان له ډېر استعمالوي، پریمونو میمونو دپاره او دې دپاره. نو دا خو زموږ سره شو. دغه کلیر افیکټ هم مطلب دونه ګران نه دی، خو لکه که تاسو استعمالوئ نو زه داسې یو نظر ښیم، که تاسو په دې کې کله چې ته افیکټ اچولي افیکټ لکه مطلب دا دی موږ دلته کې راشو د دې ځای کې چې کوم کار دی دغه افیکټ په دغه د دې او د دې دواړو یو شی دی. د افیکټ معنی څه ده، اثر ته ویلی کېږي. داسې کلیک شو، دا ډیزاین پکې داسې وکړو، دا افیکټ پکې اپلای شو. دلته اوس لاړ شئ، دا کلیر افیکټ دی. نو کلیر افیکټ په کله کار کوي چې تاسو مطلب دا دی دلته کې بهر افیکټ ووهئ، نو دلته به افیکټ راځي. یعنې دا زموږ سره هغه فرنټ دی اوریجنل، او دا بیک چې دی دا زموږ سره جوړ شو. نو چې تاسو دا کله کلیک کوئ نو دلته به له پاسه افیکټ زموږ سره کار شروع کړي. او چې کوم افیکټ تاسو استعمال کړي نو ګورئ لاول خو به دې کار نه کوي، دې کار نه کوي. چې دا کلیک کوي نو داسې به هلته په خپله هغه کلیر افیکټ کې څه ښایي، کلیر ایکسټریوډ، دا به څه شي، ختم به شي. دې نه په علاوه کاپي افیکټ او کلون افیکټ. نو چې کله تاسو افیکټ کړئ نو دلته ولاړ شئ کاپي. نو په دې کاپي کې به هغه کولی چې کوم تاسو کړي ایکسټریوډ فرام. نو دلته کې ما یو قسم له دا ډیزاین جوړ کو، لاړم کاپي ایکسټریوډ، د دې ځای کې دا ګورئ هلته کې لاړو، اپلای شو. دې ته مونږ څه وایو، دې ته مونږ کاپي افیکټ وایو. کلون افیکټ، ایکسټریوډ، کلون. کلون څنګه کار کوي، مطلب دا دی د دې هوبهو د دې شکل جوړئ. ما دلته کې یو ډیزاین جوړ کو، دا مې واغستی، افیکټ ته لاړ شئ او ایکسټریوډ کلون ته لاړ شئ او ایکسټریوډ وایو، دغه کلیک کوئ، اوس یې کلون واغستو. صحیح شو جي. دا لږ خوست کې کنفیوزینګ پیدا کوي. نو دغې ته مطلب دا دی چې تاسو ته ما ویلي دي چې دا استعمال کې به څنګه راولی. دغه طریقه ده. دا زموږ سره شو افیکټس. صحیح شو جي. د هغې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی، هغې ته ویلی کېږي بیټ میپ. نو بیټ میپ زموږ دپاره مطلب څه کار کوي، بیټ میپ دې دپاره استعمالیږي چې تاسو کوم مطلب یو شی جوړ کړئ، داسې تاسو یو ډیزاین دی جوړ کو او تاسو اوس وایئ چې یاره دا دی
زمونږ سره تصویر ته بدل شي. نو دې دپاره زمونږ سره بیټ میپ کنورټ ټو بیټ میپ او کنورټ ټو بیټ میپ کې به ټرانسپیرنټ بیکګراوند دا لازمي یاد ساتئ که دا مارک نه نو دې بیا تاسو ته یو اپشن ښیي. لکه اوس ریکټینګل مې جوړ کړو، دې نه مې کلر وکړو زیړ او ټو بیک مې ویشتو نو دې کې اوس ګورئ د سپینوالی نه دی، دا زما د وجې راغی. تاسو ته ما ووایي که ټرانسپیرنټ بیکګراوند تاسو نو آن کړی په دې ځای کې دا ټرانسپیرنټ بیکګراوند نو آن، نو دی به مطلب تاسو له بیا دا خالي بیکګراوند پکې جوړی چې کوم سره دا پوینټس دي نو دا به پکې بیا ډکېږي، دې نه به پي این جي نه جوړېږي. پي این جي موږ څه ته وایو چې بیکګراوند ورسره نه وي. اوس ګورئ دې کې څه وشو، دا زموږ سره بیکګراوند ویداوټ بیکګراوند جی پی جي شو، پي این جي دې ته بیا ویلی کېږي. او بل دا یاد ساتئ چې په دې کې زموږ سره کار دا کېږي چې دا زموږ سره لاول نمبر چې کله ما جوړ کړی دې ته ویلی کېږي آبجیکټ. دې کې به ته هر ټولز استعمالولی شي، کنورټ ټو کرف او بیا په هغې کې مطلب ډیزاینینګونه او داسې. خو په دې کې ته بیا کنورټ ټو کرف نشي استعمالولی. که استعمالی ته وایي چې یاره زه به داسې چوتوم او رایټ به کلیک کوم او ایډ نوټ او بیا مطلب داسې کوم، نو دا هغه کار بیا نه کوي. دا یاد ساتئ کټ کېږي، خو لکه مطلب دا دی چې نور هغه ډیزاینینګ ممکن نه کېږي کوم چې مونږ ټو کرف ووهو. په ټو کرف کې به بیا مونږ دا لاینونه داسې کول او دا به بیا نه کوي کار. صحیح شو چې دې ته بیټ میپ وایي. په دې کې بیا ټریس بیټ میپ د ټول نه عام شی دی، په دې لږ ځان پوهه کوئ. ټریس بیټ میپ کار څه دی زموږ سره؟ د ټریس بیټ میپ کار زموږ سره دا دی، لاول نمبر به تاسو ځان له یو تصویر راوړئ. نو ما دې کې دا کیو آر کوډ دی، دا ټول تصویران دي. اوس زه به دې کې دا تصویر راوړم، دلته مې یو مې دا تصویر راوړو، یو مې له پاسه دا سامان د ټانګوان مانګوان کیلي دا مې راوړو، دوه تصویران ما راوړو. اوس ما له مسله څه ده، زه اوس وایم چې دا تصویران ما خو دا به سیټ ټکم، زه یم چې دا لوګو نه ده، دا زه اوس مثال په طور باندې ځان له ټریس کړم، دا اوریجنل ته زه بدله کړم آبجیکټ ته. نو دې دپاره طریقه کار دا دی، تاسو به لاړ شئ بیټ میپ ته، په بیټ میپ کې به ټریس بیټ میپ ووهئ. نو یو بل دغه به کولو شي سافټویر، د هغې ته کېږي کورل ټریس او بیا به یس ووهئ. په دې ځای کې بیا زموږ سره آپشنز ډېر دي. تاسو به په دې ټریس کې آوټلاین مطلب بای آوټلاین چې وایي نو دا به لږ په ښه طریقې سره کار وکړي. د هغې دوس ګورئ دې کې ډیزاینینګ راغی. ډیزاینینګ کې بیا که دلته تاسو وګورئ دا هم دی ډو ټریس، دا هم هغه شان کار کوي. که کموئ سیوا کوئ نو مطلب تاسو ته پکې ډیزاینینګ پته لګي. ګوره ورته خرابوي چې فولي تیز کړئ نو مطلب دا بیا ښه ښکلې لوکوټې ډیزاینینګ پکې برابر راغی. دې نه پس چې دا بیا تاسو څه وکړئ کراس ووهئ نو دغه کې به دا بیا وایي چې یا تاسو چې کوم چینجینګ کړی دا پکې سیو کوئ که نه، موږ وایي یس. چې کله تاسو یس ووهو دې ځای ته به هغه راشي. اوس چې تاسو بهر کلیک کړئ او دلته یې بهر راوباسئ نو دا زموږ سره څه شو، دا ټوټل ټریس شو، د دې آوټلاین هر څه سره ټریس شو. که تاسو اوس رایټ کلیک کړئ نو ان ګروپ راځي په دې باندې، خو که دلته راشئ د تصویر دی په دې باندې به ان ګروپ کار نه کوي. نو که تاسو ان ګروپ ووهو نو دی به څه شي، ټوټل به زموږ سره ان ګروپ شي او د هغې نه بس به څه وشي، موږ به بیا به دغه بیکګراوند به د دې نه څه کړو ډیلیټ پې کړو. دې نه بس به بیا د هر یو به جدا جدا سلیکټ کوئ او زی کمباین کوئ. وی ما تاسو ته په ارینج کې تاسو ته ما کمباین ښوولی و، کمباین وهئ دا ټوټل به یو کېږي. بیا که تاسو دې له کلر ملر ورکوئ نو کلر والا هم ورکولی شئ، او که بیا دوباره بریک اپارټ کوئ نو دې کې هم بریک اپارټ کېږي او هغلته کې ارینج کې هم بریک اپارټ کېږي او مطلب دا ټوټل به ټوټې ټوټې شي. دې ته ویلی کېږي زموږ سره ټریس، چې د یو تصویر نه مثال په طور باندې مونږ ځان له لوګو راچوتو نو به ټریس په ذریعې سره به یې راچوتو. مې هلته راوړو دا به لول نمبر وړو کېږو، دې نه بس به کنورټ ټو بیټ میپ ته بدل کړو او ریزولوشن به 300 شي. اوس دې لږ دونه شو چې ریزولوشن یې کم شو، ټریس بیټ میپ کې به دې مونږ ته اوس دا دومره مطلب دا لوډینګ نه کوي. نو اوس ګورئ دا به څه وکړو، اوس مونږ آوټلاین ته به بدل کړو ټوټل. اوس به بیا بیک لاړ شو، یس به ووهو، دی به زموږ سره ټوټل څه شي، هلته به سیو شي. دا سیو شو دلته کې. اوس زموږ سره د سیوینګ نه پس به موږ دا کلیک کړو او دې خوا بیا راوباسو. د راویستو نه پس به اوس د دې نه به موږ څه کوو، بیکګراوند به ترې لر کوو نو لال به یې ان ګروپ کوي. چې ان ګروپ شي نو د هغې نه بس به بیا بیکګراوند د دې نه مطلب دا دی چې ریموف کېږي. اوس به زموږ سره د دې نه دا بیکګراوند ورو ورو
ختمیږي. اوس په موږ څه وکړو بیک ګراوند به کلیک کو او د کلیک نه پس په مونږه رائټ کلیک کو ډیلیټ په ووهو. دا بیک ګراوند زموږ سره څه شو ډیلیټ شو. دې نه پس په مونږه دا راشو دا به مونږ ډیلیټ کوو. نو دا ټوټل سلیکټ کړئ رائټ کلیک ووهئ دا دې هم ډیلیټ شو. اوس چې تاسو کم یو مطلب دا دی چې میوه چې د هغه دغه کوئ جدا جدا کوئ سلیکټ کوئ او ځئ بیټ میپ کوئ. بیټ میپ کې فایده دا ده چې بیا به تاسو دا هینګینګ نه کوئ مطلب و دلته راوړئ نو داسې اوس راځي خو دا هماغه دا پوینټس چې زموږ سره کوم مسلې کوي که نه دا د بیټ میپ سره بیا کنورټ ټو بیټ میپ ووهئ او په دې کې به دا ټرانسپیرنټ بیک ګراوند یاد ساتئ چې بیا به زموږ سره پی ان جي چې کله کلیک کړي نو پی ان جي به وي. اوس ورته ګورئ دی به ټوټل بیټ میپ ته کنورټ شي. و چې تاسو وړقوئ تاسو ته به هېڅ مسله هم نه کوي. نو دې کې او په دې کې خو فرق شته خو دا خلک بیا ځانه مطلب دا دی چې یو قسم لا به کې نور کار کوي خو تاسو ته ما صرف او صرف د دې هغه کارونه وښول ما مطلب دا دی نور مې تاسو پوه نه کړئ په دې باندې ځکه دا خو ډېر اوږد بیا کېږي. دا خو صرف هغه ټولس تاسو ته ښیم بیا په دې باندې مونږ په یو یو باندې کار کوو په صحیح پروفیشنل طریقې باندې نو بیا به تاسو ښه پوهېږئ. صحیح ده چې دا بس ټول په جمع ډیلیټ کړو رائټ کلیک ډیلیټ. د دې ډیلیټ کېدو نه پس په بیا مونږه په دې بیټ میپ کې نورې خبرې دي موډونه نو دا تاسو ته ما اوس هم مطلب دا دی چې په دې ارینج کې نو ساري په دې افیکټ کې ایډجسټ کې دا ټولې خبرې کړې وي د دې به کې دلته اړو څه ضرورت نشته. انفلینټ دا هم زمونږ کار نه دی. دا انفلیټ چې دی دا زمونږ کار نه دی. دا ټوټل د دغې ګرافیک د فوټوشاپ کارونه دي. ار جی بي کلر او بیا زمونږ سره سی ایم وائی کې کلر او دا ټوټل د زمونږ سره د هغه ځای کې کارونه دي. دې نه پس دا بریک لینکس او اپډیټ فرام لینکس دا د ټول د نیټ خبرې دي. په دې ځای کې ما تاسو دا پرېښودل په دې ایډیټ کې غالبا دا دی چې لینکس دا ما پرېښودي دي ځکه دا زموږ د کار نه دي. دې نه پس لاندې بیا 3D افیکټ دی دا ټوټل نو یاد ساتئ چې کله تاسو یو ریکټینګل جوړ کړئ په هغې کې کلر واچوئ بیټ میپ ته کنورټ کړئ. د بیټ میپ د کنورټ کېدو نه پس بیا تاسو څه وکړئ دې کې افیکټ اپلای کوئ نو کار به کوئ. خو که تاسو یو عام ابجیکټ جوړ کړئ ریکټینګل او دې ته ځئ نو دا به کار نه کوي. صحیح شو جي. نو چې کوم کنورټ شوی بیټ میپ ته په هغې کې دی بیا مثال په طور باندې هر یو افیکټ تاسو استعمالولی شئ لکه 3D افیکټ کې دا ډېر شی دي زموږ سره دا ټول به تاسو په خپله ځانه چیک کړئ. زه به کې تاسو ته پیج کرو کوم نو دا لږ ډېر اهم دی. دا هغه فولډ کېږي غونډه کې پریویو ته ګورئ هم سره څه شو پیج ښکلی داسې راتاو غونډه کې شو. دې له بیا مثال په طور باندې دې ځای کې نه هوریزنټلي او ورټیکلي دا والا هم کولی شئ چې کوم طرف ته ستاسو مطلب دا دی ډیزاینینګ خوښېږي هغه طریقه باندې دا چې ووهئ نو مطلب ټرانسپیرنټ په ځای باندې او بي کیو مطلب دا دی بالکل کلرفل به وي بیا او دې کې چې وګورئ دې کې به ښکلی داسې شاینینګ غونډه کېږي د دې بل د پاڼې سره به مطلب دا ډیزاینینګ ښکلی برابري او دا به یې ویټ ته او هایټ ته او دا سیوا کول دي تاسو ګورئ ډېر دا هایټ کوي ګوره ورته دا ډیزاینینګونه دي. دغه شانتې په دې کې بیا ډېر شی دي. بلر ګیشن بلر څه دپاره استعمالېږي اکثر سړی ځانه چې د سوری جوړوي سي نو دې له خلک بلیک کلر ورکړي او بیا لاړ شي په دې ځای کې د لول کنورټ بیټ میپ ته وکړي او بیا په دې ځای کې زموږ سره څه وکړي ګیشن بلر ته لاړ شي په ګیشن بلر کې پریویو وهي نو مطلب دې بلر کېږي ورو ورو. زموږ سره اکثر داسې سوری پکارېږي د هغې لپاره دا ډېر زیات مطلب دا لکه یو قسم له ډېر مدد د سړي کوي. صحیح شو جي. دا زموږ سره د بلر کار دی. داسې به کې ډېر مطلب دا نور کارونه هم داسې دي خو هغه زموږ په کار نه راځي. صحیح ده جي. خو دا ټول لکه داسې ځانه داسې ورو ورو استعمالوئ نو پوهېږئ به پرې. خو دا ټول یاد ساتئ دا سامان چې دي دا زموږ سره په فوټوشاپ کې استعمالېږي. دلته کې د دې دومره یوز نه وي دلته کې ډېر کم یوز کېږي ځکه دلته کې صرف او صرف ویکټر جوړېږي او ویکټر مطلب آبجیکټس دا جوړېږي نور په دې کې دومره هیوي کارونه زمونږ نه وي. بل زمونږ سره شروع کېږي د خیره هغه دی زمونږ سره ټیکسټ نو په ټیکسټ کې تقریبا نیم په نیمه خو مونږ له راځي دا مونږ کړي هم دي خو دا یاد ساتئ چې په دې کې چې کم کارونه دي هغه څه دي په دې کې لازمي کارونه دا دي چې کله تاسو ټیکسټ لیکل وکړو دا لیکل تاسو وکړو په دې لیکلو کې چې کم اهم شیزونه هغه تاسو ته وکوم. سپیلینګ کې ډېره غلطي رااله نو دا غلطي ما لږ په قص راوسته تاسو په دې پوه شئ. اوس ایریل بلیک
دې کې چې کومه ځای کې غلطي نو غلطي ما په قصر اوس دغه رانغله لکه اوس زما سره مثال په تور باندې دې ځای کې دا ټي هیر شوی دی غلطي راله کم کې دا مطلب ام هیر شوی دا غلطیانې رالی اوس تاسو دې کې دا غلطیانې وباسئ نو لول به راشئ ټیکسټ ته یعنې دا ټیکسټ ټول چې کوم زموږ سره دی دا به راواخلئ دې کې به کلیک کړئ لاړ به شئ ټیکسټ ته په دې کې لازمي شی زموږ سره دی سپیلینګ نو ګورئ ورته سپیلینګ رایټینګ ټول او په دې رایټینګ ټول کې زموږ سره دې ځای کې ګورئ سپیلینګ چیکینګ نو په دې چیکینګ کې برهان دا ټکی زموږ سره مثال په طور صحیح دی ځکه دا نوم دی نو موږ به څه وکړو دا به سکیپ کو بیا کمپیوټر غلط دی نو مطلب دی کمپیوټر صحیح راوستو نو دا به څه کوو مونږ ریپلیس شو انسټیټیوټ کې کم غلطي ده هغه غلطي مونږ پیژنو چې انسټي یو ټي پکې بل نشته نو ګورئ دې کې اوس دا دوی کې دغه ډایرکټ ته دا ان بل څه ټکی راغستی دی نو دې سره زمونږ کار نشته زمونږ لاندې صحیح ټکی سره انسټیټیوټ او ریپلیس صحیح شو یو کار پکې دا لازمي دی دې نه پس پکې بل دی زموږ سره انسرټ کریکټر څه کار کوي لکه اوس زموږ چېرته یو سیمبل پکار وي نو دې طرف ته به دا راشي په دې ځای کې به سیمبلز دپاره چې تاسو به ځای کې ویبډینګ یا وینډینګ دا سیزونه دي 1 2 3 4 دا فونټس دي په دې کې ټوټل زموږ سره کریکټر دي خو بیا به کار نه کوي تاسو به څه کوئ تاسو به ځئ زموږ سره لاست نومبر اول سره د خېږي آل کریکټر به وایي بیا چې کم کریکټر تاسو خوښي نو دلته کې کلیک کوئ او انسرټ یا ډبل کلیک کوئ په دغه ځای کې راشي او یا داسې کلیک ونیسئ بار ته ځان داسې وباسئ دا زموږ سره کریکټر استعمالیږي لکه ټلیفون نشانونه شو نو په دې ځای کې ویبډینګ نو وینډینګ ته به اوس لاړ شي وینډینګ کې په دلته وګورئ ټلیفون نشانونه دا ټلیفون نشان شو دا طریقه ده زموږ سره دا به کې د کریکټر خبره وه نو د کریکټر خبرې نه پس اوس مونږ بل کوو په دې کې لازمي هغې ته ویلی کېږي فارمیټ ټیکسټ په فارمیټ ټیکسټ کې نور څه خبرې نشته په دې کې صرف یاد ساتئ چې دا ټولې خبرې مطلب دا دی چې تاسو پوهیږئ فانټ کلر او دا شیزونه میزونه هم د دې ځای نه کړي دي بولډ ایټالیک دا هر څه شوي دي خو په دې کې یو خبره ده هغه سپیسینګ ده د دې کریکټرو په منځ کې سپیسینګ نو دا اکثر د ګرافیک ډیزاینر چې دی نو ځان له مطلب استعمالی دا یو پکې لږ لازمي دی صحیح شو جي بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره فټ ټیکسټ ټو پات دا څه دپاره استعمالیږي دا زیات تر د دې دپاره استعمالیږي که تاسو یو ریکټینګل جوړ کړئ یا بل څه سټیمپ دپاره سټیمپونه اکثر خلک جوړوي نو دا به کلیک کوئ لاړ به شئ ټیکسټ او په ټیکسټ کې به فټ ټیکسټ ټو پات په ووهئ نو یو نشان به راشي او دلته به ووهئ دا لیکل ټول په دې کې دننه رالو بیا چې په دې کې ایډیټینګ کوئ نو مطلب دا لرې کوي دی ورته مطلب دا دی بیا تاوی ګولایي ده پکې دا پکې مطلب دا دی چې بیا یو قسم له الټه پلټه کوي دې ته ویل کېږي انسایډ مطلب دننه او بهر آوټ سایډ او انسایډ دا زموږ سره دې دپاره استعمالیږي صحیح شو جي اوس په کنټرول زیډ به ووهو خپل جوړ حل به لاړ شو نو کنټرول زیډ مې ووهو ټول خپل جوړ حل له لاړو اوس یاره دا به څه کوم دا لیکل ماله پکار دي کنټرول A کنټرول C بهر مې کلیک کړو کنټرول V صحیح شو اوس په دې کې زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي چینج کیس بس دا به کې لږ د کار دی چینج کیس کې زموږ سره یاد ساتئ لوور کیس ټول واړه اپر کیس ټول غټ ټایټل کیس مطلب ورډ اولنی کرکټر غټ ورډ اولنی کرکټر غټ ورډ اولنی کرکټر غټ دې ته ټایټل کیس و ټوګل کیس د دې الټه دی اولنی کرکټر وړوکی نو ټول غټ نو اپر کیس په ځو هم ټول به غټ شي دا زموږ سره ټول غټ شو نو باقي چې تاسو په خپله پرېټس وکړئ پوه به شئ نو دا به ټیکسټ کې لازمي شي دا یو پکې دا دی لینک او ان لینک بس دا دوه شیزونه دي د دې استعمال طریقه یې زده کړئ چې موږ به څنګه استعمالو صحیح دی تاسو چې کله مطلب دا دی چې دا ټیکسټ ټول راواخلئ نو دا به د ریکټینګل په شان داسې ډرا کوئ د دې نه به جوړ شي ټیکسټ باکس بیا به دې نه کاپي واخلئ نو د کاپي د اخیستو نه پس چې دی په دې کې به موږ اوس لینکینګ استعمالو نو د لینک استعمالولو خبره دا ده که موږ لیکل کوو په دې کې نو دا لیکل چې مونږ کوو کنټرول A به ووهم دلته به زه ایریل بلیک راواخلم او لږ به یې داسې رازوم کړو چې تاسو ته ښکاري نو دلته کې زموږ سره بیا زموږ سره ځای ختمیږي چې ځای ختمیږي نو اوس مونږ وایو چې یاره دې نه دي دا لیکل کله په دې ځای کې دا پوره شي دا یو پیج وګڼئ لکه دا یو پیج دی او مونږ وایو چې د دې پیج نه دي دا لیکل دې ته بیا راوړي نو دې ته به مونږ څه کوو د دې ټیکسټ باکس او د دې ټیکسټ باکس په منځ کې به مونږ یو لینک جوړو نو لینک جوړولو طریقه دغه ده چې په دې کې کلیک کوئ لاړ شئ ټیکسټ ته نو دلته لینک کار نه کوي نو تاسو به دا دواړه
په جمع سلیکټ کوي شفت او شفت سره ونیسئ مطلب د یو به کلیک کوي بیا به شفت نیولی بل به کلیک کوي ټیکسټ ته ولاړ شئ لینک په کولاو شئ لینک دې ووهو نو یو بل سره څه شو دا لینک شو بیا چې دوباره ختموئ جو ټیکسټ ته لاړ شئ ان لینک ووهئ جو ختم شو لینک دغه کار کوي یعنی دوه ټیکسټ باکس د یو بل سره جوین کوي یا تعلق جوړوي دا زموږ سره د لینک کار دی که بیا تاسو څونه لرې وړئ جو هغه شی به درته مطلب دی ښکاري که تاسو بیا مثال په طور باندې کنټرول ای ووهئ جو مطلب دا ټول به ډیلیټ کیږي او لیکل کوئ دغه شان دا زموږ سره لینکینګ دی د دې سره د ټیکسټ کار چې کوم اهم و هغه هم ختم شو نور به زموږ سره دونه اهم کار په دې کې نشته دغې سره زموږ د کوراډرا چې کوم اهم کارونه ختم شو صرف پکې دا ټولز پاتې دي وینډوز پاتې دي دا څه دپاره استعمالیږي دا زموږ سره دومره لازمي نه دي خو دا آپشنز دي دا زیاتر چې نو ګرافیک ډیزاینران نه یوز کوي او دا اکثر چې دی نو دا ډیکوریشن والا استعمالوي دې سره زموږ هیڅ کار نشته صرف دا ویو لینک منیجر انډو ډاکر او ابجیکټ منیجر او دا شیزونه چې دا زموږ د استعمال نه دي وینډوز کې د کار سامان دي وینډوز کې دا کلر پلیټس او ډاکرز او ټول بار دا زموږ د کار دي لکه زموږ سره دا کلر دي دا زموږ نه مطلب ډیلیټ شو داسې دا ټولز بار شو دا ډیلیټ شو داسې دا ټول سامان چې څومره سامان ډیلیټ کېږي نو دی وینډوز کې کلر پکار دي نو ار جی پی وای کلر راغی که تاسو مثال په طور باندې په دې وینډوز کې ډاکرز ته ځئ نو ډاکرز کې دلته کې ټوټل سامان هغه دي چې کوم زموږ ټرانسفارمیشن شیپینګ کلر پلیټ دا لاینز نو هغه دې ځای ته به راتلو د هغې دپاره استعمالیږي ټول بار اوس په ټول بار کې زموږ سره څه دی ټول باکس مونږ لرو که نو ټول باکس ووهئ چې دا ټول باکس دلته کې راغی بیا دې کلیک ونیسئ دلته کې په دې ځای کې پرېږدئ چې کې به ښودی شي دا زموږ سره شو کوراډرا کم اهم سامان و هغې وشو نو مونږ په دوو کلاسونو کې تقریبا دا یا په دریو کې مونږ مثال په طور باندې کمپلیټ کړه نور به انشاءالله پریکټیکلي مونږ د خیره کار کوو خو دا تاسو ته ما ټولز چې دي هغه ډیفاین کړه او تاسو مونږ په سمه طریقه باندې پوهه کړئ